أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسوي کستا سونه جدا شو جګړه نه کوله د سورې الفاظ مخکې کړه نور سره جنگ مکوي به کدا خلک جدا شو تاسو نه فلم يقاتلكم الله جګړه تاسو سره ونه کړه وي غرز ولایکم تاسو رسولها فما جعل الله لكم نذكر زول الله تاسو علیهم پای باندې سبیلا لار د جګړې صلح د سره وکړه تاسو سره جنگ نه کوي تاسو سره پټړم دي به سره کار لري کار چې لري دا ظالم سره به لري وصلی نور منافقان به لري بعض کافرانو دي شدي تعالی مو چې ورسره پکې نه کافر رمي زدر کې نه ولیکن موقیل ګوري چې کله خو د کفر حکومت راغی به ټول نګټ کافر دار الله دلم گزار پکار دي بعض منافقان دي کنه چې مجاهدینو زوري اسم نوې قرار ناسي ګرځي را ګرځي کافر سره نو ودرېږي خو چې کله د کفر حکومت راشي به نو دې کفر تعالی معلومي کی کافر به دومره ظلم نه کوي لکه دا سالمانه شي کوي الله چې دا خو مچرته غیر کړه د ټول نه مخ یو دې کار پکار دي دا مخنه رخصت کې لري کوي ستجدون زړه چې تاسو مونږ کې الله نور یریدون اراده لري تاسو ځان په امن کې کی وي امنو په امن کې د خپل قومنا وکلما ارکل چې وافشل الفتنه دي کفر او شرک لا ورکی سفیا سق کې ور داخلي کی بیغت کافر داره موقیل وګوري کستاس نه جدا نشو ویل خدا مانه وینه غرض ولیکم تاسو خبره رسوله ويكفوا بند نکړه دې هم داخل الله سنت تاسو فخذوهم نویني سي وقتلوهم وجنه چرته مچ مند کړه او داخل الله تاسو یما جعلنا من غرزول لكم تاسو علیهم بدیمان سلطان مبینا دلیل کارا دوی سره اوس گزار پکار دي ورسات بیان دي مؤمن دې مؤمن وجلو قتل کې اې دې بصورت حال سي الله کفاره ورکه دیت وما دې نه بل باب دې دریم جامعه کې باون کړی چې کله واقعتونه خلک کوي دیت والے وما كان للمؤمن ان مناسب مؤمن لا شيء هو شيء مؤمن مگر په خطا استثناء منقطع شي دې کمانه ده نه پوښښ نه معنا بدای مؤمن نه دی وجره مگر په خطا دا خبره به غلطه را ډیر مؤمنان وشي قصدن بلکې دې کې نه معنا وکا ندی جایز مؤمن لا شي هو شي مؤمن مگر که وجنی په مخطا چې په خطه هو وجره نوس حکم واوري کار دې کو ایسه سړی وجره شو گاډي چلو سړی دیوالو مور دا په تور مثال په بچي ورواو تا غیر اعلان لیکي مړی کې دې صورت حال ومن قتل مؤمنا چاچی وجر مؤمن په خطا فتحرير رقبه لازم نه بده باندې زادواله د مؤمن سرت غلام بازات دیت بمور کې الله تسلیم کړی شو اله علی ان در مقتول الله درې کالو کې مسلمان تسلیم الا ان مگر کچر دای صدقه کینو خیر د مړي وارثانو ویل ټیک ده زمنګ دارور تاسو وجره په قتل خطا پیسې بس موږ نه غواړو معاف شمه دیته علماء مختلف توجیهات کړي چاوي چې سلو خان چاوي زر دینارا چاوي 2000 درهم چاوي 200 غاګانی چاوي 2000 غړي بزي چاوي 200 جوړه جامې موجل قران کې لیکلي دي 2040 تولیس پینځر زه حساب کو بیا غل ورکا فإن كان ذا سمير راجه کا دیکي مؤمن لا یو سره د حربي ره خو لیکن پای کې یو مؤمن دی الته وشي اته وجلو فإن كان من قومنا الله کچرته اذا مقتول دا قوم نشه دشمن دی استاسو وهو مؤمن او حال لا چې مؤمن او فتحرير رقبه مؤمنه لازم ده په باندې ذاتواله د مؤمن سټ دیت ورې څنګه کی یو خدا وشي ګالتا د کافر اوسې کې ولې هجرت نکاو دویم داغه وارثان کافر دي
دې ته ویل نشي ورکېږي وان کان من قوم دې کې دوه قول دي یو قول دا چې دینه مراد زمي دي وجلو دویم قول مفسرین ذکر کوي چې دا مؤمن دی راجح دا چې دا مؤمن دی ابن جرير دی وغيرها ذکر کوي وجه دا چې باس په مؤمن کې دی وان کان من قوم بینکم کدا مقتول دا قوم نه چې ساسو د ما بین کې ولوزي لازم دی پتا سمانه دې تسلیم کړی شو اله علی ددلا وتحرير رقبه آزاد والد مؤمن سټ وشو سړی لري دیت نه مومي غریب دی اپ څه کوي دوه میاشتې روشي باندې سي پر لا بشي دې کې به مې هغه مورم داخل لا چې بچي مړ کی هغه ډرایورم داخله چې قتل وکي سړی والو بعض خلک کوئی کنه دا خو مړه مونږ معاف کړیو هغه زندان مو تیر کې دا خو دغه حق دی دا در باندې الله حق دی دغه چې کله دوه میاشتې روزنه سينو مرز پر راځي سړی باندې شرط کې به مرز معاف دی شلوجي د نیوري مرز در باندې راغی په زنانه یې په سړی چې کله پاک شو جوړ شو به وشتمه روزنه شي دې ترتیب دی پیسې مې سیم دې کې نه چي فقہ اسلامي کې لیکلي چې اوس ډرایور وایي زما مال ورکم نه روزي بنشي دا ولی یو خو دې سړي به احتیاطي وکړه دویم کې دې چې دا سړی لوي شوی وي چې کوم ته وشلې داغه بد الله بندگی کړی هغه څومره ګډوډ کې آیات باندې سوال دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت نه خطاو نشي خو پورته دي مور څه جرم کړی دی اخو دوا چې بچی باندې ورواخته مړ کې یہ حدیث دا مقصد دی دا مور الله په دنیا کې زرا ټینګو منه لیکن په دې دنیا کې کفاره ور کوي کنه دا مطلب فمن لم يجد کوشش وکړي چا چې مونږ نه کړه الله تعالی دا مخې شوینا فصيام شهرين متتابعين لازم ده په دمان روزي پر لپسې دومېشت توبه من الله دا کار در باندې لازم کې الله د وجه توبې د الله نه الله رغانه توبه در باندې رااله مفعول له دی الله تعالی علمن پویا حکیمن حکمتون والا وشو سړی دی مؤمن قصدن وجلو اې دې په صورت حال الله همیشه په جهنم تمره صح حکم ومن يقتل مؤمنا جاء وجل مؤمن قصدا فجزاؤه ذي سړي بدل چې الله جهنم دی خالدن فيها همیشه به فاقي کې مرتکب دی ګناه کبیره او کافر نه دی دا بسنګال ته همیشه یو قول له ذکر کړه چې آیات منسوخ دي ظاهر دا معنا سورې دي کې منسوخ آیاتونه نشته خالدن دا کې نه مقصد طویل نه ډیر وخت بدا وشيږي به الله را بارک دریم خالدن دا معنا چې دا قتل ځان له حلال غني یو په خپل دا سړی بیمانه شو څلورم خالدن همیشه به بدیږي توبه وینستا پنځم خالدن دا بناله په تغلیظ لکه سړی چالو چې ګور سم سړی چې وښنم دی نور مرتکب دی ګناه کبیره کافر نه دی د شي انسان الله ورځ خبر کی الله غضب کړي په دمانه لعنت کړي دی وعدله عذاب عظیما در تیار کړي الله عذاب ډیر لوی ورو ساعت کی اوس باندې بل حکم کوي تحقیق بالله کوي بعض مجاهدین په سفر روان وو یو سړي ویل السلام علیکم کافرو یو ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله صحابي پورته کې براس مې کې وشتي وشلې دا همړس مې د ډار نه ویلي الله ویل چې کله یو سړي لا اله الا الله ویلي سلام درمانه واچو پریدن اورا کار سره ملره هر چې غنیمت دا طلب کوي الله سره ډیر غنیمتونه نور بدل کی یا ایها الذين امنوا يا ایمان والو چکل روان وي په سبیل الله د الله په لار کې فتبینوا نو تحقیق کوي تحقیق یو تثبیت یو بل تحقیق چا ویل دواړه یو شی دي لیکن راجع قول داري تثبیت مقدم دی په نسبت سره تبیین لا اول دا اصلي ثبتول پکار دی غن اور سبه تحقیق نسمو وایا یا کومینی
لاړ بشي جنت لوګ کافری بس لاړ بشي جهنم لا نه تحقیق پکار دی ولا تقولوا مو لمن القى اليكم هغه چاله شوی غرزول تاسو السلام کلمه اسلام السلام علیکم در اسلام علامه وا یا اشهد ان لا اله الا الله دسی ورته مو چې لست مؤمن انت مؤمن نه صحابي اسړي وښلو چاته پوښتنه وکړه دا ولي ودا خمرس موږ ډار نه وښنو ویلي اسامه سبو خالد دا کار کړو کنه اسامه رضی الله عنه سړي بش روانو دی هغه کلمه شهادت ویلي دوی خو هغه پټ دی بل صحابي ځان راوسته کې ته مسلمانانو هغه چې تور بیر اخلاص هغه بداستري ور دوه پړه کوي نبی صلی الله علیه وسلم څخه غوسه شو اسامه لا خالد ابن ولید مې سره د شو وجلو نبی صلی الله علیه وسلم ورته تیزل شریک کړو اللهم یا الله زبریم دا کار چې خالد کړي اغله به بخنه مغفتا خالد او اسامه مجرمان نه و ځکه هغه اجتهاد کړو اجتهاد کړه حق سره ورشي کړه خطا شي دا نه صحابه بدکار کړي دي ایم کار کړو تب تغون تاسو رټوي سامان د ژوند نه وي نو فیند الله د الله سره مغانم کثیر ډیر غنیمتونه لري اې دې اصلي د وجنه نه مې وجنه وسلو اذا څخه موجنا مخه تم نشوي ما در باندې احسان وکړو كذلك ذقشان كنتم تاسو من قبل وړاندې فمن الله والله يسارك عليكم بتاسو فتبينوا تحقيق کوي تو صحابه خو نو كنتم څنګه ویلي جواب دا چې كنتم مراد باس دي ټول ندي ان الله بما تعملون خبير يقينا الله پاک عمل چې کوي تاسو خبردار دی ترغیب الجهاد بل طریقه حاصل به دی یو سره مجاهد د سنگر کې نه چې دشمن په خلاف بل سره کار کې وشي منځونه دی روزي دی ذکرونه دې دواړو مابین کې الله ډېر فرق دی ډېر فرق ډېر روچي درجه دی حدیث کې اصل درجه دی وی درجه بل درجه مابین کې مسافه زمکو اسمان امام شافعي شیر ویلي وی تموت الاسد في الغابات تموت الاسد في الغابات جوعا وما تدعو ان تاكله الكلاب وی بغرونه کې زمری د لوګي نه مړ شو مجاهدین یادې دا زمرین د اسلام ادا د لوګي نه مړ شو وما تدعو ان تاكله الكلاب وی د کار کې ګډي مړي شو کوګرا کې په کوناټي وکړه اې دې خلکو سره دا غمي چې دا چکني وو خورو هغه وو خورو هغه وو خورو وی دې د خېټو غم وړي کم شډر خلګيږي امام شافعي او خو ډېر اوچت مجاهد انسانو لا يستوي القاعدون ندي برابر دانا سممنا نه غیر اولید برابر چې ندي خواندان د تکلیف چک جوړ دي چک که برابر دي څوک ندي برابر والمجاهدون الله مجاهدین د الله په لار کې بخل مالونو ځانونو ورکړي الله مجاهدین بیا موالیم چې جهاد کې بخل مالونو ځانونو په دینه سمانه درجه اوچت درجه کې وکل سره جواب سوال نبی خو زموږ بری منځونه دي عبادتونه کې پیدا نشته نه کوي نه الله خپکیږي ما تعلم جنت درکو هغه ډیر اوچت خلک دي یعنی د دې خلکو چې دا کم ناس دي د عبادت مونږ دې روزه را دعوت ته قیام الليل انفاق دي دا به ځین نه چلا وي او فرق خوشته کړه وکلن دا یو سره وعد الله الحسن الله وعده کړی د جنت غره کړی دي مجاهدین په دینه سمانه اجر عظیم فلی اجر لوی اجر سره درجات فسری نقطه بیانې درجات کې دال را جیم ادري واړو زبر دی لیکن د دال او درا د اسوار دی پروت د جیم د اسوار دی ولاړ زورونه خدري واړه دی لیکن ورسنه زور چې هغه نه ولاړ دی د قشا مومنان خټول دي خو مجاهدین الله ډیر وکړي اي کې په حال دی بخنم دو رحمت دی او دی الله غفور او رحیم ورسره کې جواب سوال زجر دی اچاله هجرت نه کوي بعض خلک دي دار حرب کې پراتري بالکل د سره هجرت کوي نه که څوک ته پوښتنه کوي چې ولی ملائکه ته پوښتنه کوي کمزوري ونه د شي خلق الله ډیر بد انجام دي ان الذين يقرنا انسانان چې وفات کوي دوی لره ملائک ظالمي انفسهم په دې شان چې سره می کړي په خپل ځانونو په تر د هجرت
سوچ هجرت نه کوي دوی سره فزانو کې ملائک جوړ دراشي نو قالو ملائک ورته په ما کوم بسال کې آشنانو ولې هجرت نکوه قالو دیو جواب کوي چې كنا او من کمزوري غنلې شي په الارض پسمګه کې دې کمزوري جواب ولسمګه الله فراخ نه و نو قالو ملائک ورته وی علم تكن ارض الله واسعه نو اسمګه الله چې هجرت هم کړې پیا پاږي کې اسمګه فراخ نه و نو دا کوم خلک هجرت نه کوي عمره شو زې کم زې الله جهنم له ډایرکټ شي تمره صح حکم دی فاولائک د انسانان سي دوی چې الله جهنم دی وسات مشیر اور بس ورته کو درې کسان دا بر جهنم نه بچي یو هغه سړي چې کمزوري دي زنانه او ماشومان دې طاقت نه الله وچی وږي چې کمزوري هم نه خزم نه ماشوم هم نه او به بازار حق کاوړي راوړي الله یې ور شو کنه وځه ته تر مانه ځه عزت به څو قسمه لري دار حرب نه دار اسلام له یو د بدعت د محلینا د سنت محلیلا کوم ځای کې چارام کېږي هغه ځای چارام نه کېږي کوم ځای کې شار بدن سره هغه ځای کې نه کوم ځای کې عزت طلب کېږي هغه ځای چې نه طلب کېږي دا لازم نشي ملک نمل لار شي دی اور سوالای نه بل الا المستضعفين مگر هغه انسانان چې کمزوري دي من رجال دي سړو د زنانو او ماشومانو نه لا يستطيعون طاقت للتدبير ولا يهتدون سبيلا ندو الى معلومه الله خير معنا تدبير وتوب طریقه نه پوي اولئک دي خلقونه نتیجه الله یوري فاولئک د انسانان چې اصل الله نشدي الله له شبکنه بو کې ددینا وکانه الله دې الله ما په کون کې غفور بخون کې ما بم کم ورسا کې جواب سوال کوم هجرت کو کور برنه پاتې شي الله زبنا شا کور نه درکم هجرت ولا دا حالات وکاته دلته شو یو کور به لرو شلاړ پراخ شو کورونه راوړل ومن يهاجر شاء هجرت وکي في سبيل الله اذا الله فلار کې یجد فی الارض مندب کې بدل لار کې مراقمن معنا ډیر شنو دو شیدو ډیر کورونه الله درکم وساعتن فراخیم څومره فراخي پیراله څومره خوراکونه اسکار تعلیم ومن يخرج تر جواب سوال یو سړي راځي هجرت خو په خدا او شو څنګه کورو ته مر پیراغه بمبار په شو ایدا مهاجر دی کنه الله بالکل دی نیت باندې خبره ده ومن يخرج سوق شوته من بيدي دخل کورنا مهاجرن په شان چې هجرت کړي الله رسول الله هغه ځلا چې الله رسول امر کړي ایلاف معنا دلام هجرت کوي د الله رسول لپاره ثم پس دین هر اعلان دي کې د امر فقد وقع اجر د اجر واقع شو الله فالله دې الله بخون کې مهربان ما برکم درحم عمل سره وکم غفور دا معنا چې څومره ګناهونه دي کړی هغه ټول الله معاف رحیم درحم عمل ورستا آیات دلیل په دې چې کله انسان هجرت وکي په دې باندې د ګناهونو الله معاف کوي ورسا کې بل حکم سړی په سفر باندې روان دی الله یې قصر وکړ کنه مانځه کوته کا وایزاو پاتیم چروان وی فلارج پرېزمای کې فلیس علیکم نشه پتا شو ګناه چې قصر کې مینه صلات د مانځنه کم بوتا تقصر معنا کمه کوي اې دې سمانا ګان یو معنا ده څلور منځونه بدل شو په دوا یو دویم وګت خیرات بدل شو په واړه دریم کله کوشش دمه کې پات کېږي لکه صحابي چې نبی لګلو څلورم کله دوه رکعاته په یو باندې بدلېږي مجاهد لا پنځم کله مونږ په اشاره باندې کېږي شپږم کله پرې مانځي کې حرکت هم کېږي دا ټول قصر کې داخل دي ان خفتم کوي ریدي چې عمل بوږي بتاسو الذين انسانان چې کافران دي کني ریدین دامن حکم دي عمر رضی الله عنه یا رسول الله
کچیرتا من پکې اطمینان کې مو بیا قصر کوو او دا الله سره کرم رات کوي تخویف ان الكافرين يقينا غير مسلم كانوا دي لكم ساوذ پر عدو دشمن مبين کارا عدو هم کارا دشمن علامه دا چې مومن منزله پری دینا ورو ساعت کې مسله صلات خوف ډېر طریقې علماء په دې کې لیکلي کتابونه په لیکلي کله طریقه قران څخه ذکر کړي توجه امیر د مجاهدین د خپل مجاهدین دوه ګروپ کې کوټور په مانځ باندې ودري واسنه دشمن برید ونی کی یو جماعت هغه د دشمن په طرف باندې ودري کی مرچ پیری دا بل دی د امام سره یو رکعت وکي چې کله یو رکعت وکي دا مسکون کی چې یو رکعت کړي دا د وسلار شه مرشو کې لیکيني اقا مجاهدین چې کوم پیاره باندې ولاړ واغه د وسلار شه دلته د امام سره سلام وګرځي امام سره یو رکعت وکي امام چې کله سلام وګرځو دې دویم ګروپ له اوسه قول دی یو رکعت یو سره بلو کې به دې دوی لاړ شه التا اقا مجاهدین چې یو رکعت اول کړي واغوي د راشه یو رکعت د بلو وکي مسالم دی وګرځي دویم طریقه را ده یو جماعت مرشو کې کینه سيد امام سره یو رکعت دا دلار شلتا اقا مجاهدین چې د سره غلي هغه د امام سره یو رکعتو کې به امام سلام وګرځي دوی دی بلار شي مرچولا کوم مجاهدین چې اول یو رکعت کړي هغه دی یو رکعتو کې ځان لا به دوی لار شي مرچولا اقا مجاهدین چې د امام سره هغه دویم رکعت نیولې و هغه دی به یو رکعت ځان لو کې بعد دغه نه شریک کړي دې طریقې دي دغه جنگ امراضي منډ امراضي دا ټول معاف دي و اذا كنت د مسلم اهتمام دي چې دې حال کې مې پرې دي کله چې ته په بدوي کې بیره درول لهم الصلاه الى منس فلتقم ددريږي وړل منهم د دینه ما کس سره او روا دي خپل اصلي فاذا سجدوا شرکات وکي دلته سجدوا معنا د رکعات څومره سجده باندې رکعات اختتام درشي نه کې سجدوا وليكون شيء من ورائكم ساس نور السورات شي طائفه اخرى بلعلا چې مونږ نه ده کړې و دې کې ساسره وليأخذوا وادخلي خپل اسباب د بچاو او خپل اصلي مجاهد سره مانځه کول الله اصلي ځان سره ونیسا دانه بتیری کلشنکو پر غاړه کې شوري مخله دا ولي کې دې چې دشمن در باندې بریدو کې نه الله په داخل مانځه کې سره شروع وکړه ود الذين الله يخوخ کړه انسانان چې کافران دي ارمان چې تاسو غافل شئ ان اصلاتکم د خپل اصلونه یادول پکار دي سپړل ځان په یول او د خپل سامانونه پېملون به عملو کې علیکم تاسو یو حمله وس ملګری زخمی دي کلشنګو غاړه کې نیوي نشي یا صح باران دي چې مخې غاړه کې د شواجو دا چې مونږ کوي کې دې چې سجده شي کینو د امیر پرې خټو باندې ککړ شي نقصان ورته ونه رسیږي دی وخت کې الله د غاړې نه الله کا خلری کې نه لري چې هغه سره کوټ کې دی کی خوا کې نږدې کېدا ترڅو چې دشمن په داوانې خیس کوي نو بس نږدې د اثر بشر حواله الله وي ولا جناح نشه گناہ علیکم بتاسو باندې ان کان بكم کوي بتاسو باندې zarar د بانان او کنتم یاوینا جوړه چې کې د اصلاتکم د خپل اسلام وخذونی شیخ بل اسباد بچاو د دشمن نه بډار وشي کې معنا ده بیدار کلکو ان الله یقینا الله تیار کړه کافرانو لا عذاب مهین عذاب سپک کله چې مزادا کې مجاهد او صلی الله ذکر کوا معاذ بن جبل ویلي ما من شيء انجا من عذاب الله منه هیڅ شي نه چې سره د الله د عذاب نه پیژد بچکی کی په نسبت سره ذکر لا ذکر ډیر اوچت شعر اذا قضيتم الصلاه الله ذکر مو پوره کې منس فذكر الله یاد کړه الله قیامت په ولاړ او پناستا والا جنوبکم پاړ خنستاسو څه مطلب کله مجاهد پر صورتحال کې جنگي په ولاړ کله د صورتحال چې ناس ته چودري کې لګي کله د عالم په مجاهد راشي سملي کې نستیم نشي هر وخت الله یاد دی دویم
کله سړی جوړی نو قیامن ودرېږي کله مریضان قودن پناستا چې سخت مریضان پاړس ام الله یادوي دریم چې جګ جوړی په ولاړم الله یادوا کله پناسم یادوا پاړس باندې چې پروتي شپې چې سملیم نبی صلی الله علیه وسلم چې کله به شپې ود کېدون تقریبا 30 کیسه ماسکار داغه نقل ابن قیم لګی ذات المعاد موږ له بګل لسم نه دی یاد قوم له دا خبرې پکار دي قوم له دا چې انسان جن ورکول پکانه چې دا کافر وغه کافر دا خو امانت دی حدیث کې رسول الله فرمایي چې کوم کسان تاسو سره د دې صحیح تربیتونه کې حق دی ځای کې د شي انسان د جنت ویم بالکل ونه ګوري دا خو د الله امانت دی دا د الله بندگان دي کین اول دی قران لا اوس به دوی د تربیت کې چې کوم الله رسول ویل ګډ وډ کړه وختن الله وکوم فایزا پاتیم چې اطمینان کې شوي فاقه مصلاتن قائم کې منس په طریقه چې کوم بیان ده ولی ان الصلاه یقینا د مجده په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی وخت په وخت وقتی ورو ساعت بل تسلی حاصل ادارې الله د دشمن په لټه کې سسته گئے ما کتا سمرمي خوري پام خوري کنا ته غلابیم د جنت تمسات ای ساتمنا يهودي نه نصراني نه ناري نه وسنانا ټول د مسلمانانو په خلاف راوتی الله ته غلابیم د جنت یو تم لري ته کله مقابله وکړه ولې ځان غفلت کې چولې ولا تهنوا مسستیږي په ابتغاء القوم په طلب د قوم کې تكونوا تاسو درد رشيږي فانهم يقينون علم رشيږي کما تعلمون لك تاسو لا ته دردمن دام تک مړکی یو عام کی یو فرق لګ لري وترجون او تاسو عقیده امید ساتي د الله نه ما دا څه شني ساتي هغه دی الله علیم په حکیم حکمتون والا ورساتوس سید د قران نبی صلی الله علیه وسلم له ادب قطاده او دیوبل سره پسغره باندې لانجر اله ابل سره څنګه ور دي يهودي کور کې کېخوا تلاشي چې کله شروع شو د يهودي پر کور کې وروته هغه وځته خبرم نه دی ملګری قسم کو چې قسم په الله دا تاسو سره ده نبی صلی الله علیه وسلم دی ملګری د قسم نه متاثر شو الله یې تونه نازل کړ چې يهودي په دې کې نه دی خبر پم ده کړه اته پویم نه دی در قسم نه متاثر کېږي ان انزلنا اليك الكتاب يقينا منازل کړي تعالی کتاب بالحق د پاره د انصاف دې کتاب پیدا سره لتحكم تو فیصلو کې بین الناس ما بین درې خلکو کې بما پاغڅو اراک الله تعالی الله خودل کړي قران او سنت در فیصله کتاب ولا تكونوا مکی ګر الخائنین خیانتګرو لخصیمن جګړه مار تایید والا حدیث کې دا امر راځي وی ګورئ زه بشرم تاسو دوه کسان چې یو بل سره جنجالو کې په معاملې یو به چالاک کوي زه هغه چالاکۍ نه متاثر شم دا فیصله هغه وکم دا ګور تاسو نه خیر نه دی بلکې د جهنم ور می تاسو نه کټ کې حق باندې خبره کوا بکنه غاړه د الله نه نبی خو ګنا نه وکړي جواب استغفار غوښتل خو مسلم ګنا نه دی نو درجه اوچتيږي موږ تعلیم راکې ان الله یقینا ان الله بخون کې رحیما مهربان ولا تجادل باسمکوانی الذين دعوا چانه خیانت کې چوری دي انفسهم دا فزالنا ان الله یقینا الله مننا کې دا چا سره خیانت کړی اسی من ګناګار هر څو چې خیانت کوي ګناګاری زما سره الله یې نه نشتا آیات دلیل په دې چې الله به موږ سره کلمې نه کوي چې موږ ګناه پرېدو خیانت پرېدو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورسا کې بل علامه منافق د خلکو نه یریږي د الله نه نه یریږي هیڅ ظالمان کله چې ګناه کوي نه قادي خو ګوري شو خريشتا د خلکو نه حیا کوي د الله نه کوي استغفار کې معنا د پټاو پټیدو ده دې کې معنا د حیام ده
پټیږي منافقان من الناس د خلقنا نه پټیږي د الله نه ځان پټي د الله نه ځان پټي د خلقو را وهو معهم الله خو دې سره دی الله نه شرط شي ایس پاتیم چې جرګي کې ما دا غسل هر ځا چې الله نو غني خو خانه غني من القول د وینا نه دی الله بما پاس باندې چې دوی کوي محیطن کې راکونکې الله د شپې چارځه کې جرګه کې سره گیر بری کوم ورسات ادب نن غره خپل ملګرو دفاع وکړي قیامت کې به د الله نه څوک بچي آیت کرد شفاعت قهریم دی ها انتم خبردار تاسو اېرا کسانو جګړه وکړه نو دوی په دې پاکي دوی نه په حیات دنیا په ژوند نه وی کې ومن یجادل الله سبحانه باسو کې د الله سره هم دوی نه یوم القیامت فورز قیامت اما یکون علیهم وکیلا بلکې څوک به په دې معنی سموار شتا نه لا تكن للخائنين خصيما ورساګه ترغیب توبه له حاصل دار سره بدی ته وشوا د الله نه بخنه وګورته الله یې معاف کوم څومره مهربان الله دی څومره لوی نعمت دی توبه ګناه وکا د الله نه بخنه غواړ ټول دې معاف کړي معاف کېدل خو څه کوي سورہ فرقان کې الله فرمایي چې څومره ګناه دي کړي دا ټول ځپنه کوي تعالی راو نیکی دې نیکی دو بدینم نیکی شو کله حدیث کې راځي اے د آدم بچیا کله سم کې اسمان مابه کې دا ټول خلا ګناه کې ما نه بکنه او غړز تمام کوم هیڅ پروا مې نشتا الحمدلله ومن يعمل سوءا چا عملو کې بد او یظلم نفسه یا په ځان ظلم کې ګناه ثم بس دینا بکنه وقت الله نه یجد الله من ذبک الله بكون رحیما مهربانا زب الله دا معاف کوم وسو چې ګناه کې خو ځان له کار کتلې الله له مستعان ورکی دا څه کې مزامنه ظلم کو ومن يكسب اثما چا چې وکړه ګناه فانما يقين د ګناه وکړه على نفسه زرړې پد دې دی الله عليمن پویا حکیم حکمت والا اوس بای ظالمان نور یادي وکي ګناه منسوبه کې بل پیدا کار خود کړي زغرم د بل چا کور کې خود لیوا ومن يكسب الله چا چوګه کار د ګناه او اسم د خطایا د ګناه وړ ګناه غټه ثم يرمي به به وشتلو کې بده باندې یو پاک انسان لا یقینا د بار کې الله او بهتان بدنامه او اسم مبینه کار ګناه دی وکړه پاک دامن لري منسوب کړه لوی بدنامه الله یې بار کړه ورسات اوس بیان د دې قرآن او سنت معنی دا کنه به دي خلق من گمراه کولو قرآن چې موږ بچو دې گمراهی نه قرآن موږ سره دی ولولا فضل الله عليك كفضل الله نه پتا او رحمت الله لحمد نو قسم کړي وړلې منهم د دینه چې تا گمراه کې دینو گمراه کې الا الف سو مگر خپل ځانونه نبی خلوشي گمراه کوله موږ الله ویلې دوی zarar تعال نشه کوي من شي دې شي ترغیب قرآن لا چې دوی کړه خلک گمراه کې الله تاسو قرآن له زور ور کوي قرآن چې عمل کې بیانې کې چا پلان مې نشي گمراه کېږي دا قرآن معطل شنو سره خلک په بل طرف لاړ شي وانزل الله الله تعالی نازل کړی علیک الكتاب بتامن القرآن والحکمت والسنت وعلمك وتعلیم درکړې ما دا هغه څو لم تكن تعلم چې په نه پوي دي نبی صلی الله علیه وسلم عجیب علوم ورکړ علم د قرآن او سنت چا دې نه مراد علمي غیب دی نه دې فضل الله علیک بتامن عظیم ډېرلوې څه مطلب دا قرآن مد الله فضل پسان غړی الله دا ډېرلوې فضل دی دې زنو اوس بل ادب حاصل به دی به زه جرګي الله یې مکوي هغه جرګو کې چې خیری امر بالمعروف صدقه بارکی د اصلاح بین الناس بارکی چې موږ د خلق مابین کې جوړ جاړې کې ودش جرګه پکار ده عربه ته ما قبل سرداري چې کله دای خلکو حال معلوم شونه یو ځای کې جرګه او بل ځای کې جرګه دی به زه اجرو کې الله یې مکه نه
کدی درې مجلسونه لکه نه بس دي کې خیر حدیث کې مرাজি دا ارقم ملک مشرانی ار مشر بالله جهنم منزل بوش ملکان ځان له کار کتل یې ملدا ملک شه دې منګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي غرق شو ظالمان مشرک او سیاسان کار نه دی عربي وای خپل بچی له وصیت کوي یا بني لا تكن راسا بچي به سر ځان نه جوړوا فإن الرأس مجمع الاوجاع دا سر د ټول دردونو مرکز دی ټیک دا چې مشری درکړه بینو الله ری کومک کوي لا خیره نشته لګټه الله په کثیرن په زیات د جرګو کې د زیات جرګو کې د سره خیر نه الا من امر سمنا الا نجمن مگر جرګه دا چې امر کوي په صدقه باندې او معروفن پنه کوي او اسلام بین الناس دخل کومه بین کې جوړوي ای اجره کې خلک راځي مشو چې لکه جمعه دا کار دی راځي پلاني اجره راځي مشو جرګو خدا خیر دی یا پلاني اجره راځي مشو پلاني جنجال شي حل کوي دا خیر دی یا راځي مشو موږ په محله کې دا غریب دی کومه کې وکړو خودی کې مله ورس ما درزاره پاره نوم بنه کوي باج انسانان په دې کې نوم د پاره کیږي شرما خلک یار کې دا خوري ناشنا سړی دی د الله رضا ډېر مهم دار شي کې ومن يفعل ذلك شاش دا کارو کې ابتغاء مرضات الله د پاره طلب د الله د رضا فسوف نؤتي اجر دې چې موږ بدل ورکو اجر عظیم له اجر ورسات کې بیان ده د نبی مخالفت مکوئ د مؤمنانو مخالفت مکوئ کله چې الله جهنم دی ومن واسوک چې مخالفت وکړي د رسول یشاقق اړخ ودرېدو یشاقق دا معنی مخالفت وکړي من بعد ما تبين او سيدنا شکار شو له الهدى دین د اسلام ويتبع التابعين غير سبيل المؤمنين سوا د الارض مؤمنانو و به ګرځو ما ته الله په طرف شو ګرځېدو آیات دلیل په دې چې کوم انسان د اجماع مسلمانانو خلاف کې ځان لیکار وکړو زید داخل به کله جهنم لاو ډیر بد زید ورته کړي ورسات کی رد الشرك ربتم داري مخالفت د رسول صلی الله علیه وسلم الشرك لا ان الله يقين الله تعالی چې لا يغفر ان يشرك به بخنه نه کوي چې دا سره برخدار جوړ شي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بي خطر بخي کتر دینه خو چاله وغاړي بغیر توبه نه الله معافي کوي یو چا که شرک وګنو څه شرک وشي ومن يشرك بالله شاش برخداران جوړ کړ د الله سره خندا گمراه دي دلالم بعیدا په گمراهی لري د حق نه رد شرک توات اے انسانانو تکلیف کی د الله نه شو بل را مدد شونه وای یو الله لپاره ان يدون داخل رحمت شنوي من دون سوا الله نه مگر سنا ولا وان يدون داخل تابعدارین کوي مگر شیطان مریدن خالد الله رحمنا يدون دا تکرار راغی جواب دا شی کې بعد بلکې طاعت الا اناس انسان نه یادي دی به ملائک د الله لوري نه دي اوزا کزه پیری وکنه تشبیه دوی د معبودان ورکړي زنانو سره په صوف الا اینا سندا معنا ده اې دوی پر دربارونو کې اکثره د زنانو کپڑے وغیرہ د خودلې شوی د پاسه پیواري تا خو د شیطانو منل لعنه الله لعنت کړي په ابلیس باندې شیطان او وقاله دوی ویلې زبخمقان اسم من عباد سره بندگان نه سم مفروضه مقرر کړی شوی قسم وکي سم ستا بندگانو کې بزان له خلق انتخاب کوم څنګه انتخاب وي او خامخاص به دوی گمراه کوم خواهش کې به واچوم امیدونه کې ولا امرن لمن امر به حکم دوی له دوی وکړ کې آسان الله نامه غوونه دي سارو د معبودانو په نامه ورس براشي سوره مائده کې بحیره د امنه مقتول حسن دوی به شکر دی او چا په نامه باندې
ګټ بزا وغیرہ نظر کړه کټ به کړه اوسم یې مرز پیراځي چې دا وګونی غوښ او دوی له امر کوم نو دی به تغییر ورکړي خلق الله د الله دین لا بدعت وغیرہ داخل خلق الله معنا جوړښت د الله اې دې مفسرین دا معنا کوي شیطان دوی له امر کوي چې تغییر کوي جوړښت د الله ګیرې سپینې ایست تور رنگ ورکی حدیث کې راځي کنه د چې انسان مز جنت به بالکل ورغوري سره جوړ به بکار نه تور بای سادهګانو دې کې څومره حدیث راځي چې کوم شی متصل نه دي لسی احادیث بریک دریم امام دری حدیث امام محمد ناصر الدین البانی را جمع کړي لسی احادیث شیخ ابو عمر عبد المنان کتاب لیکلی دی شمس الضحى فی احکام الشعر واللحى ای کې ځان لوګره پښتو کې لیکلی دی خلق الله دا معنا ګیره ور قبضین ملان نکټ کی دا د ابلیس امر دی بعض خلک وایي چې ګوره دي کې څومره روایت دام کمزوري دي اول خو امام ترمذی په روایت باندې کلام دی دویم کدا شین د حج پورې خاص خلق الله دا معنا ورجه بزنانه نری خلق الله دا معنا زنانه بر سړي سره مشابهه سړي بد خځې سره دا ټول پرې کېږي ومن يتخذ واچاچونه شیطان بدوسانه من دون الله سوا الله نه فقط خسر یقینا دا تاوانی شو خسران مبینا په تاوان کار باندې لوی تاوان وکي ولې تاوان وکي شیطان خلق سره دروغ وعده کوي دغه میدونه وراشي سي بیراګیر کی یعیدهم دوی سره وعده کوي شیطان امیدونه چې دوی لرا وما یعیدهم الله وعدنا کوي دوی سره شیطان الا غرور مگر دوکا خالص دوکا نتیجه واره اولئک د انسانان چې زید دوی جهنم دی ولا یجدون نه مند کې ان هغه غینه محیسن چې زید تکته زیر پنای جهنم لاړل ورسا کې بشارت نیکان خلک عمل د قران او سنت برابر جنت والذین آغا انسانان امنو چې ایمان راوړي او عمل صالحات عمل کړي د قران او حديث برابر زر دې چې موږ داخل کو داخله جناتین باغون لرا تجربه کې به داخلان نيرونا خالدین فيها همیشه به پای کې ابدا همیشه وعد الله د حقا یقیني ومن اصدق سوق رښتونه دې من الله اذا الله نقیلا په وینا کې شتا هیڅ څوک نشته هیڅ څوک ورسات وسله قانون ذکر کړي جنت سے پارمان نه دی بڑا امید دی الله بیراک عمل بم کوي کنه لیسا نبی ارمانو نه خواهش تاسو ولا مانی الکتاب نه خواهشات دی الکتابو من يعمل بلکې چا عملو کې سو انبت بدله ورکړي شي دلته به په عمل باندې ولا یجدو مندبن کې لو خپل ځان د پاره من دون الله سوا الله نه ولی ولا نصيران دوسن کوم کې چا چې کوم عملو کې بدله ما بدله آیات دلیل به د جزاء من جنس العمل کته یمن په دنیا کې د الله نه شوار بل چا بنامه نذرانی قربانی وغیرہ کړه محبت شي کنه نه ترغیب کیسا عمل الله ومن يعمل چا عملو کې من الصالحات د شرط برابر عمل من ذکر ان عمل کون کې نارینه یو انسان یا زنانه او هو مؤمن او حال د توحید والا مؤمنین فاولئک د انسانان چې يدخلون الجنه داخليږي په جنت لا ولا یظلمون نقیر او بدی ظلمونه شي کېده په شان دا غداق چې د کجوري په خور اډو کې کېده دومره ظلم په نشتا ورسات کوس بیان د دې کې چې ابراهيم عليه السلام په تابعداري به سره جنت لور شي ابراهيم عليه السلام تابعداري د نبی را ځکه محمد صلی الله علیه وسلم اصول او فروع د ټول کې ابراهيم عليه السلام تابع وو ومن احسن دینا سو ډیر کې سره په دین کې من دا چانا چې تسلیم کړي د خپل مخ لله الله لا او هو محسن او حال لا شي توحید والا عقیده د توحید دا ذات مقتول دي چاله تسلیم کې الله لا
به تابعداري وکړه ملت ابراهيم علیه السلام د ملت اق ابراهيم حنیفا چې مضبوط دی په توحید نیول الله تعالی ابراهيم خلیلا په دوستانه کار پکې ورځ الله یې ماولیو خلیل هغه دوست ویل شي چې ستا په ځل کې خالص دماغ مې نه بل اچاوي نه پرتا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کما د الله نه سوا بل خلیل نیول نه ابوبکر مې نیولې لیکن اسما په ځل کې خالص او خالص مې نه الله ده ابوبکر خو مې روړ دی اصل میں دوستانہ را رد شرف التصرف اے خلق اللہ بندگی کوئی اللہ لزان تسلیم کئی کار دا اللہ دے وللہ خاص اللہ پہ اختیار کی ملقن عبدنو خلقن پیدا کړی الله ر تصرف د الله بندگی نه الله لوش ما فی السماوات آسو چې اسمانونو کې دی اولاد اسماء کې او دی الله بكل شیء فعل شمانه محیطن غیرون کې ورسات کې بیان دی دې صورت کې د زنانو د حقوق مسله الله تشریح کړه اوس بیا غراوړي ظلم الله په ونه کوي استفتونه کې معنا د فتوی داخل طلب د فتوی کې اشاره په النساء مبارک حق زنانه کې قل الله ورته الله تعالی فتوا درکې تاسو را په ان دې مبارک او ما اغصا یطلع چلسره کې دې شاله کوم تاسو په کتاب کې مبارک دې تم زنانو کې عام زنانو دې ته مې دواړو مبارکي فیصله وایي کومې زنانه هغه زنانه چې تاسو نور کوي ما کوته بلون هغه چې دوی مقرر دي مہر وترغبون مینا کوي چې بني کېواله چې کېستي یا مختیاړه وي چې بني کېواله بدرنګا الله یې خپل کزکا د یتیم خوشي قبل الله وبارد کمزور کې من الولدان د معشومان د حق بارکه مختنه کوي وان تقوموا اهتمام بکوي یتیمانان لره بالقسط انصاف یا یامرکم الله تاسو امر کوي چې د یتیم سره د اهتمام انصاف کارو کوي وما تفعلوا من خير ان تاسو کوي کوم کار د شریعت برابر نو یقینا الله دې پای باندې علمن پوها هر کار باندې الله یې پوهه ورسات قانون حاصل دار یو کزره بالکل د خاون سره جوړ جاړي نه کوي صلح الله یو کاوله کو شو په حاکمی سبه طلاق کوي کچیر ته زنانا خافت الله یریږي من بعد هذا قر خاوننا نو شو زنده بد اخلاقي او اراسن د مخ اړولو د سره ور د التفات نه کوي نو فلا جناح نشون علی ما بده دواړو چې جوړ کوږي بینو ما په خپل ما به کې سلام دی صلی وصلو د اصله غره ده جوړ جاړه بکوي ترغیب الله صلی الله علیه ورکی د کلیشي وی دي دا رسول الله حرسنا یا متردد دي احذر دامن حاضر کلیشي وی دونه بخل الله زړه کې الله بخل له وین تحسنوا کچرته احسان وکړي کی وکړه وتتقوا الله نو یری یقینا الله پاک عمل چې تاسو کوي خبردار دی ورسات کې بیان دی اے خلکو اې دې زنانو سره انصاف کوي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زنانو سره انصاف ونشي انصاف سکونه کی قیامت کې به الله تعالی مې اړ پنځ کی ټیکدار چې مینه دا غیر اختیاري ده نبی صلی الله علیه وسلم ویل عائشہ سره مې زه تمینه ده د شي دا که زمو پر الله ولکه معلقه نه کزه کوي نه بل پرې دی بل کزه کا کني سه به پرې ده یو کزه علی عمر رضی الله عنه وی یا رسول الله یا امیر المؤمنین زما خاوند د ورځې روزنی چې شپې قیام الله دا خو دې سړی دی وزیر ابن کعب ویری امیر المؤمنین د زنانه مطلب باندې پوه نه شوې څنګه ودا شکایت کړي خاوند بارک چې مال انتفاض نه کوي زه ته پیسې وروکا اغي ویلي چې دا ار سړی د پاره څلور کې جایز نو څلورم شپه څلورم ورځ به اساس سره نوبت تیری دا به انصاف دی
څلور خځې کړي بس هر سړي سره وي وشپا هر خځې سره دیګي به جما شرط نه را چې دې زنانه سره د جما هم بستر کړي دی به سره به خامخا کوي نه جما دار طبيعت شه دی کله د انسان طبيعت برابرۍ کله نه کله زنانه حسینه کله نه کله د جامع صفای کله نه صرف شپتي رولي ولن تستطيعوا الله هرگز طاقت نه لري چې انصاف وکړي بین النساء ما بین درې خزو کې اگر کو کې حرصا حرص نه ونه حرص وکړي ذکر محبت تاسو اختیار کې نشته نبی صلی الله علیه وسلم ویلي یا الله کوم جسمه په اختیار کې دی عبارت کې ما تقسیم کړي معنا غني نوبت چې کوم جسمه په اختیار کې نشي کې مامني عائشہ عائشہ سره مين ډیره زیاته و ډیر انتهایی فلا تميلوا ممایل کېږي الله یکل المایل په پورا مایل انصار چې پرې دې دا که ځا په شان د ځوانند کړي شوی اختونه بیچاره ځوانند ده نبر کړتلې شي نو تاسو را وین تو سوال الله کو سلام وکړو تقوا وکړو یقینا دې الله بخون کې به حرم ربان ورسره کې بیان دي د دوه کور بالکل د سره جوړیږي نه روزانه جنجاله خړب دي بس الله وش جوړیږي نه طلاق یې غنا دیر الله کا خاون پیدا کی طالب الله کا کذا وان يتفرقا کچرتا د ادوار جدا شون الله بغنی کې کلن اریو د خپل وسیدا پراخینا کجره خاون پیدا کی خاون لکذا وکان الله دی الله تعالی واسعا فراق فضل ولا حکیم حکمت والا بیرت شرف التصرف ولله ما في السماوات آیت کې مقصد ترغیب تقوا لا ټول انبیاء الله په امر کړي بلکې ټول انسانیت لا خاص الله په اختیار کې هغه سره چې ګمبر دی او کوم شلان دی ولقد یقینا من په خبره کړي دا الذين هغه انسانان لرغوت الكتاب چې له ورکړې شوی کتاب من قبلکم ساسن وړاندې او تاسو لا ان تقوا الله به خبره چې الله لريږي مخ انسانان علم الله امر کړي په تقوا مولم کړي لري وشو سره سر تقوا نه کوم آیات کې الله سبحانه ذکر کې مې کوانو څه نقصان بوشي وان تکفر الله کې انکار مو کینو فإن لله ما في السماوات وما في الارض د یقین الله په اختیار کې اخر چې کمبر دی اولان دی وکال الله دی الله غنیان بے پروا حمید استایل شوی ولله ما في السماوات دی ویلي درې کړه دي اول په بار د صلح دیم په بار تفرق دریم توجیه تمهید د پاره د عذاب دی الله فزکه عذاب درکې شي اختیار اغله دي ولله ما في السماوات خاص الله په اختیار کې هغه چې کوم بر دی اولان دی وکفا بالله وکیل او پر د الله تعالی ذمہوارا د ټول شي ذمہوار الله دی ورسات کې الله بیان د قدرت الله کزما خوخه چې تاسو به ختم کړ نور مخلوق براواله حدیث مشکات کې مدارا اے خلکو بکنه د الله نه غواړي کله تاسو بل لا ختم کې نور مخلوق براولي ایب ګنام کوي د الله نه معافي غواړي الله به معاف اي شک الله غواړي تاسو به ختم کې ايها الناس اي خلکو وياتي اوراب لنور وكان الله دي الله على ذلك بديما قديرا طاقت والا دا جواب سوالو زمن ختمول او نور او الله حضور غواړي الله زور لري الله جواب کوي او قدرت والا ہے اوس تقسیم د انسانانو د اقسام نه سره دنیا زمانو سره آخرت من کان یرید الله یسوع اراده لري ثواب دنیا د دنیا د ثواب فعند الله الله تعالی سره ثواب د دنیا او د آخرت شته آخرت پر کار وکي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چا چې مقصد آخرت وګرځو دنیا خپل لار کې ده لیکن که چا دنیا مقصد وګرځول آخرت ولاړو دنیا کې دې الله ورني وکانه الله دی الله تعالی سميعا بصير اوریدون کې او د قشان لیدون کې رسات کې تاکید د انصاف الله بیانې
یو خبره ده لیکن تاوان تعالی دی ستا مور پلار خپلوانو لا غریب مالدار لا لیکن امر د الله په بل طرف دی الله هغه به کوي چې کوم د الله امر دی دوستانه بدین کې نه پاله یا ایها الذين امنوا ایمانوا علی وکونوا شیء اهتمام کوونکې بالقسط فی انصاف شهداء لله بده شان چې کوي به کوي د الله لپاره ولو ولا انفسكم اگر که ضرر تعالی تاوان دی خو لیکن الله ویل شي دی بل طرف اسور کاغه طرف یا سامور پلار لا ولا قربین خلوانان الله پلار دی جرم کړي مور پلوان ته حکم ته د دې لحاظ سړي د الله وسات کله بعض خلک د چر مالداري نه متاثر شي ان يكن غنيا كذا سړي مالدار او فقيرا محتاج فالله اولى بهما الله دې لایق دی په دې دواړو تابعداري مکوئ د خواهش ان تعدلوا انصاف نه کوي بلکې انصاف وکړي خواهش پرسته کې سړي د انصاف په طرف شي وسوي کوي مخ مواړو یا مجه بواړو ولا تو رزو مخ واړو فإن الله دې الله پاک عمل چې تاسو کوي خبير خبردار لو دا معنا جبهم په بل طرف وسره خولا تو رزو مخ مواړو الله ریشا پروانه ساتي حساب سره کوي وس ترغیب شي ایمان الله یا ایه الذین آمنوا اے ایماندارو آمنو بالله ایمان راوړي په الله او رسول مومنان څنګه ایمان راوړي دې ته ویل شي تاکید دیم قول چا چې ایمان راوړي په شی ایمان راوړي په سړاو دریم دوام کوي څلورم کله د اسلام موافق الله خبره کوي والکتاب الذي وفا کتاب من نزل الله نازل کړي په خپل رسول والکتاب الذي وفا کتاب الله نازل کړي من قبل وړاندې زموږ په ټول ایمان دی مونږ وایو څومره آسماني کتابونه چې الله را لګلي زموږ په ایمان لیکن تفصیلی چې موږ مکلف یو قرآن او د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې هغه منو چې منسوخ دي والزجر يرى ومن يكفر بالله چا چې انکار وکړ الله او ملائکته د الله او ملائکو انکار د الله نه ملینا شریک غني ملائک د الله لوري نه غني ملائک مخکې څنګه واسطه را وکتبه د الله په کتابونو د الله پر رسولانو پر رسولانه یقینا د اسره د گمراه ولالم بعیدا په دې شي گمراهي چې لري د حق نه قیامت بارک وي چې نشتا رسولانو بارک وي چې بشر نه دي دا سره الله گمراه ورسا کې واستخفيف به ان الذين يقرنا كسان چې ایمان راوړې په عیسی ثم موسی ثم كفروا بهم کفر وکي په عیسی ثم امنوا به ایمان راوړو په نبی به کفر وکي به کلک شو په کفر کې معنا ایمان راوړو کافر شي به ایمان راوړو به مرتد شي به کلک شو الله یې ایمان شو ایمان راوړو په موسی کفر وکي به په موسی ایمان راوړو په عیسی به کفر وکي په عیسی باندې کلک کفر وکي په نبی باندې اخر ویلیونه منم لم يكن الله ان الله شبكنو کې دوی لراونه روان کې سبیلن په سملارا سبیل معنا سملارا توحید ورسات کې تخويف الله ورکه یې منافقان الله مقصد بده شی بنشي د نفاق نه یره ده موږ له وې دا صفات څنګه پیدا وکړي امام قاسمی لیکلی دغه اشاره ده لا چې مؤمن انسان د چا په غړ غړ خبرو ور تیر نه وسی تحقیق وکړي عمر رضی الله عنه را طلب کې گواہی ده پاره سړي وی غواړه ولا غي را وسو وته گواہی کوي او ودا تاسو غونډي پاتې شوی وینا معاملې د سره راغلی وینا خا جمعات کې درېدل چې ګدوګ د وسیلې کړې دی او قیام الليل کړې او په دې خو موږ د شادو کې ګونه چې
چې جمعات کې وګدو د شیلې کې قیام الليل کې موږ په هغه وخت کې اعتبار ورکو چې د پردې عزت برباد نه کیو، خاص کر امانت کې خیانت ونه کی. لری کوي دا گواس نه مانم. بشر المنافقین الله یزیر ورکه دو فرق لرا بان لهم عذابا الیما یقین اشد الى عذاب درناک. لکه زیره خوشالۍ کې دی عذاب پر خفغان شه دی دي ته ویل چې تحکم کې سړی بخیل ته دا پلانې مړ دومره سخیره سم حاتم توئی دی یو سړی ډېری ریدون کې دی ته دا پلانې چې مسم داسې زمره دی تحکم دې سزا. سوال دی منافق چاله ویلش الله دې يهودانو سره او سره دوستانه کوي په دې مناسبت چې دلته زموږ عزت دی. دا منافق دا کار شو دی چې شروع کې چې دوی دین وزي دي ملک نه دوی کو هوا ته موږ غرقيږو کنه خلک هم چک چوري. الله تعریف کوي الذين انسانان يتخذون الكافرين چې نشي غیر مسلم اولیاء په دوستانه من دون المؤمنين په دسیا چې تیریږي د مؤمنانو مؤمن پرې خو دو دوسره دوستانه وکړه. که سوال ته څوک وی چرګ ولل ته وراله یاره ولته مال دې مال منصب دې گاډي دي خوراکونه دي ایب تغونه داخل لټه عندهم العزه دې غیر مسلم سره عزت. دا خبره غلطه را فإن العزه لله جميعا يقينا اختیار دې عزت ټول الله سره دې. عزت خو بدین کې دي بل صفته واوري وی قران کې چې کله ایتونه دی واوري نشي انکار ته وکړي نه دي خلق سره الله یې مکینه. وقد نزل یقینا الله نازل کړي علیکم متاسمانه په کتاب په کتاب کې انده خبره اذا سمعتم شواور د الله ایتونه نو یکفروا بها په انکار کې دي شي ټول خبر پوری کې دي شي. قران او سنت تشریح کې زور پوری ملنډي کوي. حدیث نبی وایي کنه خان اور پوری ها ټول ملګری و خان دي پوره داخله دي شوازونه کې لګو وکړ یده شولاړي د وکړ چې میتهږي کوي یا بل خندا کې حدیث پوری فلا تقود الله يمكن دي خلق سرا حتى يخوض تدي چې شروع شي په نور خبرو کې په حدیث غیره نور خبرې کولې به کې رسته شي. سوال کله چې قرآن او سنت بیزتی پیږي کېږي او خندا ور پوری کېږي کوم کې نه څه چل بوشلتا الله واستاو دغه حکم یو دی انکم اذن یقینا تاسو بشي بدی واقع مثلهم دی غوندې واستخفیفا ان المنافقین یقینا ان الله یقینا الله تعالی شدی جامع المنافقین جمع کون کړي دي منافقان لرا والکافرین غیر مسلمون لرا فی جهنم جميعا په جهنم کې ټول کشر مشر بادردار سب الله را جمع کی جهنم کې وی ورځي. ورسات کې سوال دا منافقان څوک دي؟ الله منافقان هغه انسانان دي چې کله تاسو لا مصیبت رسیږي دی په خوشالي کې یاره وکړه ان شاء الله دلته مړ کړه سم بمباري په وکړو پس دین خلک دي شوري کیږي وکړي حکم مجاهدین لپاره حراش به را منډه کې مړس مې دي ګیر نه ګوري منګم تاسو سره وکړو الله دې ظالمان دي چې مسلمان له تکلیف رسیږي چچا کې وایي او چې ګټه ورسیږي به ټول نمک کې بګیدان شي کله کله غیر مسلم کامیاب شي بادار لوي چې ګور ما به مني کزه دا غوي سره ولاړ وي نبه پتا شو باندې من غلبا سره ولا دا خو موږ تاسو په تایید کې ودرېدو دای مرکزونه مو ته خودل دای په مقابل کې تاسو نه مخکې موږ جنگیدو موږ لډیر مال راکې الله دې ظالمان منافقان درې کارونه وس الله بیا دي الذين نادوا فرق منافقان هغه انسانان دي تربصون بكم چې انتظار کوي تاسو په خلاف د حوادثو الله به وسکله ختمي دا مجاهدین مسنګ دل شي د دوی خلافت مسنګ ورکشي فإن كان لكم فتح الله يكشر تاسو لا شي فتح غنیمت من الله اذا الله رخوانا قالوا دي سوي الم نكن معكم ولم توسلوا موږ منځونه کړی دي روشي منوري دي بیا تعال ترش کله کافر لغره برش امتحانا مجاهد کمزوري شي تلك الايام نداولها
وان كان للكافرين نصيب كثير دشي دي غیر مسلم د پاره ایسو غلبا قالو دی وای ايمو غلبنه دا کړي پتاسو نستحوذ دامن مو پتاسو غلبنه شو کولای مونږ نه منع کړی د مؤمنانو نه کوم د مجاهدینو په سب کې ولاړ خو در باندې راتلو کنه دا خو تاسو مساتری دي مؤمنانو نه ای په تاسو باندې داس نه کړي چې موږ در خپل سینې سپر کړي چې ګوره خبردار بادار رسونه ما سره خبره کوه موږ تاسو ځان غلام کړو کافر هم سوچي چې دا ورشته وي کنه دوی د مسلمانانو سره بغیګه شروع کړه دس بجوړ موږ به قرار دل ځانه قتل کول ورکه خبري مان مال الله وسوي سره فیصله کوم فالله يحكم الله فيصلوا هي سما بين يوم القيامه فرز قیامت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هرگز نه درځول الله غیر مسلم الله په مؤمنانو سره را اې سمانه مناظره کی کافر او مؤمن چې کین الله یو حجت کافر به نشي بیانولې دلیل به مؤمن معنی بل شي په دیوار د منافقانو یو درې ان المنافقين يقينا دادو فرق شري يخادعون الله دوکه کوي د الله سره والله دوی سره دوکه کوي الله سره څنګه دوکه کوي دوکه دا معنا ان تعمل بما امرك الله وتطلب به غيره هغه شو کې چې تعالی الله په امر کړي خو بل شي طلب کوي دوی د الله سره دوکه کوي په خپل ګمان معاملې د دوکې دا یا د رسول الله سره دوکه کوي الله دوی سره څنګه دوکه کوي بس دا الله صفات دي ته ویل شي توحید په اسماء او صفات د څه بنو چې الله دوی له سزا ورو دوکي ورګي بدلا نه دا الله صفات دي دا یو صفات واوري وسوي مړبلې واوري واذا قاموا الى الصلاه شکل ودرېږي منزل انو قاموا ودرېږي سسپوس صالح سسپستي تر مانځه واس په کو اوړي راوړي که په زوړ راځي کې نبی سسپستي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ما خصن اوصار مزه چې ناظري دا منافق دي کله جمعات نمبر ان شاء الله یو کنه يراؤون الناس زان خي خلق لرا ولا يذكرون الله الا قليلا نه يد الله مگر کم دې څه مطلب د مانځره ورسره ذکر کینو کمی کوي یلا يذكرون الله الا قليلا مانځه کې چولاړي بس ان شاء الله اکبر کم الفاظ یې سست په ځان ته پاره کی د مؤمن موږ په شودره کنه خوان بدر کی دي نور منځونه په شودره کې د زړه په درس نه کیږي سوال لس منټه ګر سره اخلاص جنجالم بیا دا کوي مناظرم دا کوي نه چې کوم سړی مونږ کوي په صحیح طریقه دا منافق نه دی چې مونږ ګډوډ کوي رسول الله فرمایي فتلک صلات المنافقین دغه منافق مونږ دی بل شي پته واوري مذبذبین بین ذلک درمیانه دی په ما بیان دي کې لا اله الا الله ندی جماع اثر دی ولا اله الا الله دا اقصرا مترددین حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د منافق مثال نشي دی لکه ګډه شکل وار راوړي یو کنډک د ګډاون لمنډه کې چې سره ځان برابر کی خپل خواهش پوره کی کړه دی بل کنډک لاره منډه کی ودرېږي نه دام کړه مؤمنانو سره ځان مخامخ کی چې خو مؤمنم کړه دی بل راشي وس الله حکم کوي چې دا گمراهان دي ومن هغه چې الله گمراه کینو فلن تجد له سبیلا ته مندنه کې هغه لار دی ورسات ادب یا ایها الذين امنوا ایمانوا علاو لا تتخذوا الكافرين من شيء غیر مسلم اولیاء فدوسانا من دون المؤمنین پد شان چې مؤمنان پرې دوی سره غاړه شي اوس وی ذکر کار مکوې قیامت کې الله درنه پښتنه کوي چې ظالم دار ولې کول اتريدون تاسو غاړي ان تجلوا شوګر ذوی لله د الله لپاره علیکم بتاسو باندې سلطان مبینا دلیل کارا الله بدن پښتنه کوي واستخبي اخروی ان المنافقين يقينا دا منافقان شري في الدرك الاسفل الله يفلان تبقر اور کې من النار دورنا و مرتبه دي لا عند مرتبه الله بوسي زره ډېر سخت دي يهود نشوارا تحریم پاشه دا بلندي الکه دوی عملګری شو دنیا کې ولن تجدوا تمندن کې لهم دي خلق لرا الله نشيرن سو کومه کې هیڅ پیدا نشي چې دوی سره کومه کوي د پاره د نجات د الله رقهر او غضب نه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يوصل شفاك سلوك نمبر آيات دي توسويله الترغيب للتوبة. سمعنا يوصل منافق دي وكل شيء دا آياتنا وارد نزل کی یہ رلاله چې دا خو ډېر خطرناک جرم دی. الله به معاف کیو کنه. الله جواب ورکړي د جواب حاصل لا شي او توبه وباسه. الا الذين امغرا انسانان تابو چې توبه وسا او اصله اصلاح د عمل وکړه. درې قسمه توبه ده. یو د عام ګننګار تابو، یو د منافق اصلحو، یو د عالم د بیني منګولي ولا قول بالله فالله تعالی امانه واخلصوا خالص کې دا خپل دین لله الله لرا بینو دا معنا مولای مسله ته شیکړه ولیکن د دین خلاف دله اوس معلومات چې مسله خود شي دا نو اوس بخل کله وای چې مخکې مې دا مسله کړه اوس دا رقم ته بینو سړی توبه وسه چل بوشي. اولئک الله داخل چې مال مؤمنین د مؤمنانو سره وي وسوف یؤتی الله اجر چې الله ورکی مؤمنانو لپاره اجر عظیم ډیر لوی اجر. منافق انسان دی په صدق باندې الله نه بخنه وغوښته. دغه انسان بل الله قیامت کې مؤمنانو سره مؤمن الله جنت ورکی اجر دله مرګي. ورسا کې د الله قانون چې کله سړی ایمان راوړي شکر وباسي د الله د انعاماتو باس د الله ولی سزا ورکو. د سره زما خر دي څه کار نکه الله تعالی سکار د الله تعالی به عذابکم شاشد عذاب ان شکرتم کوم شکر وسو امنتم ایمان وراوړو ما یفعل الله تاسو ول عذاب درې غدارا کار مو کی. شکر په لغت کې ویل چې زیادت لا اصطلاح کې دا معنا ظهور اثر نعمت الله تعالی قلبا بدنا جارحا د الله د نعمت اثر صاحب بدن شبه ټول باندې کارش. شکر دا معنا ده. مفسرین لګي چې کله نعمت تعالی الله درکې ته شي وي الله زه خو دې اهل نو په دې مراکه ګناهم پرې دي و شرطونه چې کله راځم چې به شکر جوړيږي. یو د مشکور سره مینا الله سره مینا ساتي. دویم داغه ثنا. دریم اقرار به کوي په دې چې دا غرا کړي. څلورم داغه خدمت. پنځم داغه بندگی وکړي. شپږم پاجا کې مصرف کې شي غواړي. ووم پاجا کې وینه مصرف یې شي نه غواړي. شیخ الاسلام ابن قیم کتاب لیکلی د ټول کتاب حاصل داري چې کوم نعمت الله درکړو په کوم ځای کې درنه غواړي الته مصرف کا وزدي لوي شي نعمت شکر. آیات دلیل به دی د دنیا د عذاب چې سړی بچ کیږي د لپاره څو طریقې یو شکر دیم ایمان دریم چې نبی صلی الله علیه وسلم کله وځي کې موجودي وانت فيهم. سورہ انفال کې ورحمت صلی الله تشریحي د مکه مشرکانو شکل د نبی خلاف کوونه ول الله عذاب پیرانه وسو. جواب دا چې نبی صلی الله علیه وسلم انت موجودو هغه الله لري ګران دی. څلورم د الله نه بکنه غوښتل وهم یستغفرون. دام اصل کې جواب د سوال چې ار کړه نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکي لاړو دي خلکو باندې ول الله عذاب رانه وسو الله ایمان بکنه غوښتا. پنځم شکل اینا ایمانی. شپږم شکر لکه دی آیت. وم تزرع عاجزی. اتم امر بالمعروف ونهي عن المنکر. نهم دعاء.
وکان الله دی الله تعالی شاکرن قدردان علیمن پویا الله شاکر دی شاکر سمانه قدر کوي د خلکو الله وزره خلکو ډیر قدر کو معمولی عمل چې دوی کې د اسما پنځ باندې ډیر اوچت دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مؤمن چې ظریف اندازه عمل وکي الله لوی لکه دوی غر په اندازه باندې تمره قدردان سات دیتا شاکر من عمل قبلی ورسات الله قانون ذکر کوي چې ګوره بدی باندې کارواله ونه کی بر خبره ونه کی کنسل غیبت خیره دا څه خوښ نه غنم لا يحبك من ادمني من انك الله تعالی جهر د کاروالی به شهید بدی من القول د وینا الا من ظلم مگر چې بچا ظلم وشي خیر الله یمکوا ابن جرير وایي کې دې شی وخت الله قبول کوي ورمان کوي دویم کنسل مکوا دریم غیبت مکوا الا من ظلم دامنا یو سړي باندې ظلم شوی راغ خپل شکایت چاله وړي د بل چا بدی بیان نه به ویل شي چې د ما سره نشي ظلم وکړو الا من ظلم دامنا د یو سړي په سر باندې چا سیا کې خدای چې وکي اسلام نه کنسل کینې وښنم دی الله خیر الا من ظلم دامنا هم دا امام مجاهد لیکي دا عجیب مفسر دی وی چې کله سړی وکړي لاله شي او مل مسته ورنه کی خلق له بیویل شي مردا ډېر خراب خلک دي مل مسته موږ لړا نه کړه قرطبي لیکلي تی دومره کلام کول شي چې مل مسته اور باندې پورش دام تیرا والا وکانه الله سميع عليم الله ور په دې ورشات کې الله وی د خیر خبره کا کارا کې کپټه کوي او خاص کر کدا بدی معاف کوي بس سب تاسو معفوم الله وي کارم کړه جواز شته عمل پازمت پکار دی ان تم دعا الله کې چرته مکاره کې خیرن او تخبو یم پټ کې یا معافي وکړان سو اند بدینا چاله مکاره نکړه شا غیبت خیره فان الله یقینا الله دې معافي کوونکې قدیرن قدرت والا زغتا معاف کو قدرتم لرم پدې ورشات کرت په يهودو چا به چورته په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی وینا موږ په عیسی او زیر راوړو بدوی نه راوړو ایتونه الله سخت سزا بیان کړه ان الذين يقيننا انسانا يكفرون بالله شكفر کوي په الله ورسوله الله د رسولانو کفر دا منه مینا ويريدون اراده لري چې جداواله راولي بین الله ورسوله الله او رسولانو ما بین کې اې دې سمانا کله وی الله منم نبی نه منم کله وی نبی منم الله نه منم مفسرین دا په تشریح کې دي چې وسړی وی قران منم حدیث نه منم دام پرې کې داخل دي ډېر منکر حدیث دا وایي چا دلته غلط تفسیر کړي دي ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله دامنا ويجوز الله او الله رسول ما باندې جداواله راولي معنا ټول سره په وجود باندې موجود دي حلول عقیده لري دا تفسیر غلط دی دا تحریف دی دا ويقولون بلکې دا مقصد دی قران منو حدیث منو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت د نږدې سړی براشي پروت به بچ برکات دا خبره به کوي چې کوم شي الله حلال کړی منم چې کوم شي الله حرام کړی منم حدیث مدیث سره نه منم اوس منکرین حدیث پیدا دي کنه لوی فتنه را ده د ملک اندار خوريږي وېدا د وسو کال رسل کې لشي ویلي مونږ وایو د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې دالي کې لشي الرساله الصادقه شیخ عبد السلام سے بیری بارے کتاب لیکو انکار حدیث انکار قران تک د صحیح احادیث انکار دار قران انکار دی پښتو کې مشباړل شوی دا چې حدیث زمون زلاړو قران زمون زلاړو کنه قران په خپل ځای دوی وای دا حدیث کارو رسول کې لشي خدا خو نبی راوړي قران ما راوړي د قران او سنت حفاظت الله په علماء کوي د علماء اصحاب الجرح والتعديل والا په سند ځان له خبره کوي پروات ځان لګي په درجه ځان لګي ويقولون بسوي نؤمن من ایمان لرو ببعض فبعض او انکار کو د بعض
ويريدون اراده لري ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چونی شي دي پرې ما بین کې ولار نه مؤمن شو نه کافر دوی باندې څوک مو الله خالص کافر قران چې منه او حدیث منه کافر نو اولئک هم الکافرون حقا داخل خاصم دي کافران دي یقیني واعتدنا للكافرين عذابا مهینا مونږ تیار کړی کافرانو الله اسپک عذاب سپک عذاب مهین معنا سپک کار کړي نو سپک سزا الله ورکړه ورسا کې مؤمنانو صفات باندې تقابلا دوی د الله او د رسول ما باندې جداواله راولي اين راولي دوی په باس باندې ایمان لري په باس نه ای پټول لري والذین آمنوا هغه انسانان چې ایمان راوړل بالله فالله باندې او رسول د الله پر رسولانو چې ټول الله را لګلی ولم يفرقوا جداواله ولکه په ما بین دیو کس کې منهم د دوینا د بین اضافه کی چې بلا حق مفرد دی جواب نکره چې په سیاق نه په واقع شي تعمیم راوړي دین دې کې معنا د جمع ده نو کوم خلک چې په الله او رسولانو ایمان لري فرق دې ما بین کې نه کوي اجر به اولئک الله د انسانان چې سوف یؤتیهم زر دې چې ور به کې د الله اجرهم اجرنا ته دی دی الله بخون کې مهربان کم کمې چې چې الله یې معاف کوم ورو ساعت کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلی الله ور کوي ګورا د موسی به جدید خلکو کړي بیا دی صبر کړي تم کوا يهود قباحتنا بالله بیان مقصد موږ له ځین ساجي چې اې د نبی امته د يهود سره سره تعلق دوستانه راشد درشه خالص معنا باندې پرې دی يسالك تبوس کې انسان اهل کتاب اند دې خبرې چې نازل کتاب علیهم بده معنی کتاب من السماء دبره القرآن خبرن راغلي دی مفسری معنا کوي دا معنا ده کتاب من السماء په یو دم درش یو دم قرآن کو دوی اشکال در اشکالات دوی میاشتو دوی شروع کې نازل دی حکمت بیان شوی چې یو دم قرآن ول نه راځي مخاطب عوام وو نو فقط سالو یقینا دې خلکو سوال کړی د موسی نه اکبر من ذالک د دې نغټ فقالوا دې ټول ویل ارنا الله خیم لله جهرتن خارا درې تفسیر آیات کې کله چې دوی د شي بندګي وکړه الله ورته توبه وباسي ویلي چې الله له موسی عليه السلام ورته وی الته وی مو خدانه مونږ الله دې موږ مخامخ راشي څومره به دا بخلک مخامخ دیم قول الله نه تورات چې کله نازل شونه کې ګران احکامات دوی لا څه ګران و دوی ویل مو خدانه مونږ شمو د الله سره برای راس خبرونه کوم مخامخ خله وړه وشه بډه خبر ډېر راټوا دریم یجهرون جهرتن مفعول مطلق دی یجهرون جهرا دوی به کله موسی علی السلام سره خبرې کول نه یو دمه پیراچغ ټوکونه به پیروال څومره به دا بخلک اما زمونږ د نبی ملګری صحابه رضی الله عنهم نبی صلی الله علیه وسلم چې کله قرآن بیانو یا کله مناسو دا چې بغلی ناس نو تابع ګمان کو چې بری سرونه مرغان ناس دي غلی مناسو وچت خلق دي صحابه سجل به وشو اخذتهم الصاعقه الله وني ولد الى التندر بظلمهم بسبب د ظلم د دی جبريل په کړنګ وکي आवाज په وشو ورغه ژړه کراغه صواعق او صاعقه کی تحقیق مخ شو سوره بقره کی دایو قباحت ثم اتخذوا بيد خلقوني وسخه اولوهیت باندې آیت باندې سوال دی سوره بقره کې اول د سخی مسله و ورسل ارنا الله دغه بالعکس کارو کې جواب دا چې په دې مقام کې صرف شی جمع کول الله بیان دی دای جرم دی ترتیب نه مراد کې دې چې داخله منا خبرونه چې د سخی بندګي ناروا ده نه الله یکملیانو من بعد ما جاءتهم البينات ورسیدنا شرال دوی راکار دلایل معافي وکړه موږ ان ذالک دینا واتینا موږ ورکړو موسی الله سلطان مبینا دلیل کارا دینه مراد تورات
سلطان مبین دینه مراد معجزه سلطان مبین مراد روبا بني اسرائيل لوی چې ځانونه وجنه ټول تی مرعوب شو سلطان مبین روبا فرعون باندې مرعوب شربني لیکلي چې کله موسی عليه السلام را روانو فرعون چې خبر شونه هغه به غیر خیر حوا روانه و روب الله موسی له ور کړو بل قباحت دی بني اسرائيل الله دې ډنډي والا خلک دي چې کوتک د سړی مسلمانان د خوش تیلری کې به نه مې بعض خلکو کې دا عادت کنا چې ډنډي داسې څنګه مسلمانانو خوش تیلری کې څه برکات کفر زامن شي دا غلط عادت دی ورفانو پورته کړو مونږ الله فوقهم د فاسو دي دا تور غار تور معنا مزیدار غار الله په پورته کړو د شنه شو وعده کړي بعض مفسرین یې صرف الله وعده وکړه نه پورته آیات باندې سوال دی چې کله الله ور باندې دا غر پور دی به زور کار دی لا اکراه فی الدین زور مصرف الله نه کوي جواب دار چې یو اکراه او بل اجبار اکراه کې اختیار نه اجبار کې به اختیار دی مثال لري لکه ته شالو چې ور درې مې شو کې کار ځان برابر کې نه موجنم دي کدرې مې شو کې ځان برابر کې خو بچته کې خبره به راغی اختیار په کیو په سبب دلوسنو ده دی وقل نو ویلی مونږ دوی لړا چې داخل شي الباب دروازې لړا سجدن منقاد مصدر د حاکم کی راځي دروازه ټټاونه څنګه د الف سره وړو عاجز دوی څه چلو کې ایسه په کوټونه نه واته امام بخاری فرمایي مخکې سوره بقره کې ویلی و چې د آیات کې زجر دی په تبديل القول والعمل ام قول بدل کې عمل وقلنا ویلی مونږ دوی لا تجاوز مکوئ په سبت په ورځ خالی په سبت معنا په تعظیم السبت سبت کی معنی د انقطاع وا خالی والی دویم خالیو د الله بندګر لپاره د نور کارونه یا په دې ورځ باندې الله دې ټول شي نه پاره وو واخذنا الله موږ اخذ منهم دینا میثاقا غلیظا وعده کلکه لوزن کلک لوزن الله ماته واخذته ورسا کې دې مل نقصان دوی شکل لوزو کې ایس الله مات وبما نقض معنا فبنقضهم فسبب ذو ماتوالي دي الله لوزن دوی لا ميثاقهم وكفرهم بسبب الكفر دوی بآيات الله اذا لا يتلرا اسماني وای رد کړه معجزات انبیاء رد کړه قدرتونه الله نه منل وقتلهم وجلد دي انبیاء لرا بغیر حق بغیر د جرم شرعي یو رسمانه دیر لسوان بیا شهیدان کړه یحیی اعلان کې وقولهم ویناد دي قلوبنا لازم زمون چې غلفن د علم نډک دي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ومو خډیر عالمان او چت خلک او چرته ان پړول لاړ شي نحنو قوم مهذبون تعلیم داوی کول ډیر اوچتا دیم غلفن دا معنا پردو کې دي چې سره موږ سره مخره دشتم د شری جواب بل توبه الله بلک الله مهر والے علی په دې ژوند باندې به کفرین په سبب د کفر د دوی سوره بقره کې د لعنت مسله الله ویلو چې دې باندې الله لعنت کړي دلته مهر الله مهر په والے جواب حالت اسباب د لعنت تشریح کېدل دې مقام کې سد لري يهودو جهل زد عناد الله تشریح کوي ځکه توبه ویلي فلا يؤمنون داخل کی مان لري الا قليلا مگر کم بل نقصان واوري وبكفرهم بسبب انکار دوی وقولهم ویناد دوی علی مریم په مریم باندې بهتان عظیم الله تهمت لوی دا بدنام لوی دا یو کفر کړو دوی می دا ویلو مریم زنا کړي نعوذ بالله من ذلک عیسی ول زنا نه پیدا لري وشنو قباحتنا وقولهم ویناد دوی چې ان قتلنا المسيح يقينا من وجل عیسی زوی مریم رسول الله اذا الله رسول الله ابن مریم دې کړه د فنسوارا یو اذا الله بچی دی الله الناس معنی د مریم دی رسول الله لفظ کله ارده کې يهود باندې يهود ویلي چې دا زنا نه پیدا لري
الله دا ډیر اوچت انسان دی قیمتي. وما قتلوه الله دې خلقوا وجلم نه دیونه اعدام کړي لري ولكن شبه لهم لیکن خبر په دوی ګډوډ شوی یا په ګډوډ شو دوی باندې کړه قتل اعدام نه کړي اعدام قتل نه کړي دواړي شبه دا معنا ګډوډ شو دی لا مفسرین ذکر کوي دوه قولا اشتباه پیراله عیسی علیہ السلام چې د محاصره کې ملګرو لوي ویلي کوم سړی وګاړي چې پای دنیا کې اسما سره جنت کې ویسو یو ملګری ویلي عیسی علیہ السلام الله برابر بوتلو د دوه شکل بیانې دا غش چې دوی رانه او ته ادامه کړو ویل چې موږ عیسی وژلو دویم چې کله دوی را دننه شو عیسی علیہ السلام وته الله ایستلو دوی بل قتل کې ځوړند کې عوام نه پر خدای چې کله که هغه مړي شکل وران شنو وي دا عیسی دی الله دا غلطه را وان الذين يقيننا غن انسانان چې اختلاف کړي په پد کې لفي شک دوی په شک نه منو دا غنا شیخ الاسلام ابن تیمیه به دوی ذکرواله کړي یعقوبیا ملکانیا نستوریا چایو سویری دي چې عیسی ابن دی چاوي علم دی ذات دی نفس دی مالو نشته دوی لړا به د پر قتل باندې من علم څه دلیل مگر څه تابعداري د ګمانو وما قتلوا دي دانه د وجل یقینا یقیني آیت کې د تفسیره یقینا د منصور ابن برحال چې یقینو کې په خبره باندې دوی مفعول مطلق دی وما قتلوا قتلا یقینيا چونکی مفعول مطلق به ختم شو دی په ځای باندې ودرو دریم کله دې کې معنا دی حاتی قتل کې معنا دوی احاتن ذکر په دمانه علما سوال راغی چې نه اعدام کې نه قتل کې څه شو جواب بل رفعه الله بلکې الله تعالی او شت کړي دی خپل ځان لرا بل سوال راغی دا خو واګه اکسیجن دی فلان دی فلان دی دا څنګه لاړو وکانه الله دی الله تعالی عزیز زور اور حکیم حکمتون والا الله چې کار کې دی کوي بره کې ورسات وزي عيسى عليه السلام بل حال بیانې وان من اهل الكتاب نشتري ذلك كتابنا مگر خمخ امام بلدي بدو قبل موت مخد مرد اغنا شکل راکته شي د مرد اهل کتاب کتابینا یا مخد مرد انسان یا امام بلدي په دین نبی باندې ويوم القيامه الله يفرز قیامت يكون عليهم وديمن شهيدا حاضر گواہ کونکي ورسات کې دینو نقصان وبظلم من الله بسبب ظلم من الذين داغ چانا د يهودان وا مونږ بنکړو علی مدیمانه طیبات مزیدار شینا وحلت لهم چې دوی حلال کړی شوی وبسدهم بسبب بندوال دوی د الله د لار نه کثیرن زید دوی ظلمونه کړو نه الله یار څور باندې مو حرام کړو خلک بنکړو د الله د دین نه د الله د لارې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم یوسلیوش په نمبر آیت د سورې نساء د مخکې ایتونه کې الله تعالی تفسیری قباحتونه د يهود تشریک او بیان کړو مقصد په کې دا و چې انسانانو د يهود له صفاتونو بزان ساتي د موسی علیہ السلام به ادبی د سخی بندگی د خالی پرز باندې تجاوز او ظاهری د الله د امر نافرمانی قولا او عملا لوزنا ما تول د الله په ایتونو باندې کفر انبیا وجل د علم نسبت ځان لکول چې موږ مولانیو موږ پویګو بل څنګه نه پویږي کفر د دوی مریم باندې بدنامه د عیسی په باره کې د قتل پروګرام برابرول د ټول تفصیلی ذکر کړل ویل چې د انسانانو الله ظلمونه وکړ نو هیڅ موږ حلال شي نه به بند کړل خاص کر خپل مخې د قران او سنت د انبیانو اړه نور خلک هم بندول نن یو سل یو شپه نمبر آیت کې بل قباحت د الله تشریکی سود خوري د سود بندوبست
واخذهم الله یا خسل دی سود لرا واخذهم ربا سود یا خسلو کی دې شي دا سود به دوی په وخت کې جایز ونو الله جواب وکي وقد نهوا حالا چې دې منکړې شو وانه د دې سود خوراکنا منو دې سودونه کول ذکر الله مزیدار او طيب شي نه موږ باندې حرام کړو بل صفت دالي واكلهم الله يخرج دوی اموال الناس بالباطل مالونو د خلکو لرا پناروا د خلکو مالونه پناروا باندې خوړل اختطاف ډاکا رشوت غلا دوکا باطل کې دا ټول رالل مالدار بچ جنا وکړ نه یو حکم غریب بچ وکړ بل حکم دې مبارک په پیسې اخر سری وسله ولي واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما او تر کړه دې مون کافرانو د دوی نه درناک عذاب الیمن درناک چونکی دوی د مؤمنانو زون له درد ور کړي لري الله جزاء من جنس العمل لا سخت سزا به ورکم اوس وی خلک مشتګنه عبد الله بن سلام د نور نیکان ملګری مگر مضبوط خلق الله فی العلم فعلم کې منهم د اهل کتابنا والمؤمنون چې کوم مؤمنان دي یؤمنون بما انزل الیک ما لري په کتاب چې کوم تعالی نازل کړی شوی دی والمؤمنون یؤمنون آیات باندې سوال دی چې دا خو حمل شي په خپل نفس باندې راغی تحصیل د حاصل التم ایمان مراد او دلتم ایمان مراد امام نشاپوری لکی وی والمؤمنون دا صفت لقب د صحابه دی هغه جدا او دا جدا وما انزل من قبلك او هغه څه چې نازل شوی رسانه مخکې او پابندی رمانځ کوي والمقيمون بکارو والمقيمين په دې مقام کې ویلي معنا واخص بالمدح المقيمين الصلاه کوم انسان چې نماز پابندي کوي الله دې سره زما ډیره مینه ده دا خلک ډیر یادو بار بار دي ته ویل شي منسوب بالمدح شیعاګان دلته به عثمان ابن عفان باندې اعتراض کوي چې ګور دن الله ان شوی دی امام الشر المالکی تفصیلی رد کړي به خلکو باندې دا جواب کړي والمؤتون الزکاه الله المؤمنان هغه انسانان دي چې ورکوي به زکات امام بل رب الله فالله برز سنه اولئک دا انسانان سنتیم زر دي چې موږ ورکو دوی لرا اجر عظیم الله ویلو اجر کنه د جنت نه را جنت به انسانان الله موږ نصیب کو ورو ساعت کی صدق د نبی مقصد بری کې تسلی نبی صلی الله علیه وسلم دلیل نقلی دی او نبی تخه پکېګه ما دا دین د اسلام موږ دې نور انبیاء ور چې ور کړو ته شي کړي قوم مخالفت کړي صبر کړي تم کا وکنه دا اوس نبی خبرنده زړه خبره ده ان اوحینا الیک یقینا وحی کړي تعالی را کما اوحینا الی نوح لکه څنګه چې مونږ کړي و نوح علی السلام لا د پلارونو مې علماء د نبی صلی الله علیه وسلم زیاده تشبیه د نوح علیہ السلام سره دا ولی د نوح علیہ السلام قوم بعد بت پرست نبی صلی الله علیه وسلم قوم نوح علیہ السلام باندې تکالیف راغلی او په نبی صلی الله علیه وسلم ډیر راغلی نوح علیہ السلام الله رد شرک پر را لګل او نبی صلی الله علیه وسلم را لګل نور انبیاء من بعد دا نورستا واوحینا من وحی کړي و ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسباط دی اولاد لام عیسی علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام هارون علیہ السلام سلیمان لام واعطینا داوود زبور اور کړو موږ داوود علیہ السلام له زبور کتاب دا بعض انبیاء اپ لاران دي چا باندې امتحان راغلي سو زاهدان سو به ملګرو دي چا باندې تکلیف راغلي
داوود علیہ السلام سره زبور ویلي مفسرین وایي کې اشاره ده نقطه لا یو خو داوود علیہ السلام کې الله د بادشاہي صفاتو دویم آسماني وحي قومون چې داوود سره مینه ده الله د بادشاہي د وجنه نه د مړه بادشاہي وسی آسماني وحي ور سره زبور اوس ور د دې رسولانو مونږ ته تذکرہ نه کړي ورسولنا الله ورسولان قد قصصناهم يقينا من تشکړي دی بیان مکړي الیک بتا من قبل وړاندې او باز رسولان چې موږ دې بیان کړي بتا باندې لم نقصص امام محمد ناصر الدين الباني رحمه الله هغه بیا سند باندې کلام کړي روایت باندې سندن چې انبیا یو لک سلیری درجاتو کم دي نه روایت کمزور دي بس علم الله لدی سوګي دوله کړي سوګي دونیم لگا او سوګي یو لګو شل زرا بس دا علم الله له څومره دي وکلم الله موسی تکلیما الله خبرې کړې د موسی سره په خبرو باندې تکلیما نیولې ویلي دي کې رد په هغه انسانانو نعوذ بالله من ذلک چې الله په دیونه کې دنه نشوي به سره خبره کړي نه الله برای راس می کړی دا لفظ موسی تقریبا یو سره شپږ د شغل قران کې راغلي مور د شو یو حانس نومېدا موسی ابن عمران ابن قاهس ابن يسحر ابن لاوي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام ورسا کی جواب سوال دا رسولان الله ولې را لګري دیر پاره مې الله ورا ولېګل چې سبا قیامت کې دا قوم عذر پیش نکي یا الله تب رسولان را لګلې موږ منلې راو مې لګل کنه دا به ځین له سوال دی اې دې غیر مسلم واړه بشي دا بچړته شي خاص کر هغه سپینګری چې دماغ کار نه کوي یلې ونین مونږ وې څلور قسم مخلوق دي انسانان یو مومنان دا به جنت لا دویم دی بچی دا به جنت لا دریم کافران الله قادر دی چې جنت دور بویږي خو لیکن د الله سنت دانه دي جهنم لوي دی بچی وسنګي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله طریقۃ الهجرتین کې تقریبا اته اقوال کې ذکر کړي ابن حجر اسقلانی دولس چاوی علم الله لري چاوی جهنم لبجي ابن کثیر پای به کلام کړي چاوی عرب کې وي چاوی جنت کې وي جنتیانو خادمانی څوک یې امر پلار بتابي ابن قیم شیخ ابن تیمیه رحمه الله د دې دوه مليانو مسلک دار چې الله بدل انبیاء دنیا لراولي کوي منله جنت او کوي نه منله جهنم ابن کثیر دریم جلد کې مدار اوړي ابن عبد البر مالکی عالم دی به شیخ الاسلام ابن تیمیه باندې اعتراض کړی دارو تکلیف خو دنیا ده هغه به دلایل جمع کړی دي ترسو پوری جنتی جنت له داخل شوی نه بس دا مکلف دی څنګه سپینګری د غیر مسلم بچي او لیوانم بل الله تعالی خبره پیش کی چې الله تاب انبیاء علی ګلیو موږ منلې الله وال تراولی لګلی دي موږ رسولان مبشرین الله وزیر ورکونکي او ير ورکونکي الله يكون للناس على الله حجه چې نشي د خلکو په الله باندې اعتراض بعد الرسل رسل لګلو د رسولانو باندې ختم شو کله چې رسولان نه راغلي ارڅو باندې پیش کړي یا الله رسول بدل لګلو موږ منلې الله ختم وکانه الله عزیزا حکیما د الله زور او حکمت والا ورسا کی جواب سوال سره د قران ول الله نبی صلی الله علیه وسلم راولېګو جواب دا الله را پته وکنه چې محمد صلی الله علیه وسلم اهل له تر معلوماتو مگر الله تعالی یشهدو گوی کې به ما انزل الیک پاس چې الله نازل کړي تعالی انزله بعلمه الله نازل کړي په خپل علم امام الشرح المالکی سلور توجیهات کې بعلمه کې علم دا معنا فصاحت او بلاغت باندې مشتمل دی علم دا چې ته اهل علم دا معنا د حکمت نډه کړي علم دا الله دار قسم شیطانونو نه ساتل لري جامع کتاب دی دا دي جمهوری الله خپل اخسته ده په خلاف د نور کتابونو والملائکه ملائکه گوی کوي وکفا بالله شهیدا ورته الله تعالی حاضر ناظر ملائکه مراد عام ملائکه څوک هغه ملائکه چې کوم د الله سره نږدې دي ورسات الله اوس تخفیف بیانې
ان الذين يخننا انسانان كفروا شي کفر کړي دي وسدوا خلق بن کړي ان سبیل الله د الله دلاره. دغه دوه معناګانې دي. یو لازمي معنا د خپل مخاړولې، دویم ابن کثیر متعدی معنا ده خلق بن کړي دي، دین بن کړي دي. قران درسونه مورزي، احادیث درسونه مورزي. نبی صلی الله علیه وسلم خوانه معنا کول قد ضلوا يقينا داخل گمراه دي دلالا بعيدا. په دې گمراهي باندې چې لري د حقنا لري گمراه دي لري. ورسات الله واست تاکید راوړي د مخکې مضمون ان الذين يخننا انسانان كفروا شي کفر کړي دي وظلموا ظلم کړي لم يكن الا ان الله تعالی يغفر لهم شديل بخنو کی او نه روان کی دا طریقن فلارا. ابن عتیق کی مراد دلار اغلار دا انسان ور باندې جنت رواني. ٹھیک ده الله یو لار ورته خیم سلاره ده الا طريق جهنم مگر لار د جهنم خالدین فيها همیشه به پای کې ابدا همیشه. وکانه ذلک علی ذی شیر او د کار په لاړې رسان داخل جهنم روان کی ډیر آسان ده الله تعالی. دي جن اوس صدق د نبی حاصل بدای اے خلکو محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی، طریقې عمل کراولې. دې کې سره پر دنیا او آخرت خیر دی. که عمل دور باندې ونه کې الله ځان نه برباد کی. زما به پتا باندې سو یا ایها الناس یا انسانانو قد جاءکم یقینا راغلی تاسو رسول بالحق فرشته. حق معنا بالعدل. نبی صلی الله علیه وسلم د انصاف دین راوړی. حق دا معنا بالصدق، حق دا معنا توحید راوړی. من ربکم ساسو درب دخوانا نفامنو ایمان راوړی خیرا لکم دا بس اوس د پاره غوري یکون خیرا لکم. چا چې په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو نبی صلی الله علیه وسلم خپل لوی امام وګڼلو داغه پسې هر طریقې کې قدم په قدم روان شو. دې کې خیر دی کنه. یو عالم دی بارک لیکلی کتاب لیکلی تعظیم السنه د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري سل فائدې ذکر کړي. سل یو به خیریت وڅو سړې دی هغه عمر اسما په حدیث باندې سره کار نشته زه نبی پیژنم نه خپل کار کوي. جواب وان تکفر الله یک چرته انکار وکي او ردم کې نبی فإن لله ما في السماوات والارض يقين الله په اختیار کې حاصل شي بر دې اولان دي الله په حکمت حکمتونو والا. زموږ اسمان نه اختیار چا سره دی؟ استابر کفر باندې استابر انکار باندې هیڅ نقصان الله نه نشور کړي. حدیث مشکات کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کدا ټول انسانان چرته متقی انسان بدل راځي مشي تقوا 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 د الله د اولوہیت زیاتواله نشکري. مخالفین جوړ شي الله له نقصان هم نشور کړي. ګټو تاواندار خپل ارسل خپل ادا ورسات وسنور ادا. یا اهل الكتاب ایون نصارى ولا تغلوا في دينكم غلو مکوئ پر خپل دین کې افراط تفرید. قرطبی دا معنا کړي لا تغلوا في دينكم معنا بالابتداع بدعت مکوا یو شی دین یو دین جوړ کې. دیم ولا تقولوا على الله يوم ويفعل من الا الحق مگر حق خبره. دی ویل عشر د الله بشری شاویل عیسی د الله بچی دی مقام کې الله ویلي چې الله باندې حق مسله بیانوي معنا توحید ناروا خبري اسپا باندې کوي. ما ولید عیسی د الله بچی نه دی؟ جواب نه. انما المسيح يقين دا مسيح عيسى د مريم رسول الله د الله رسول له وکلمته د الله کلمه القائل مريم شغور زوري د مريم لرا. دې څه مطلب؟ بشرین دوه قول ذکر کړي. وکلمته القاها دا معنا ده الله ویل کن شأن اسلام موجود کلمه کن باندې پیدا لري. دویم قول باز مليون ذکر کړي دا یو زیره وکړه چې الله مریم لور کی لکه څنګه چې موسی عليه السلام مور لور کړو وروح نو دا روح منه د الله دخوانا. دې څنګه دوی استدلال کړي چې ګور من د پاره تبعیض آیات دلیل په دې چې عیسی د الله سوی دی. نعوذ بالله من ذلک. وروح منه دا معنا و دی عیسی کې چې کوم روح اچول شوی دا چا په امر راغلی د الله په امر. مفسرین بیا واقع ذکر کړی دا حسین ابن علی د یو عالم
د هارون رشید بادشاہ په وخت کې یو نصرانی ډاکټر راغی وګوره قران کې الله ویل چې عیسی د الله بچی دی من د پاره تبعیض دی کنه حسین ابن علی ورته ویل علی ابن حسین به قصور جاسه کې ویل دي جميعا منهم ټول د الله زامنو عیسی يهودي نصرانی غلیش هارون رشید سے بیڑے انعام دلور کې دلته کې دامن دامانا لا دغه چې کوم روح عاشوره شوی دا چا په امر راغلی دی عیسی د الله په امر نفامنوا بالله ایمان اورې په الله باندې او رسوله د الله پر رسولانو ولا تقولوا مو ثلاثه دريري خدایان یو الله یو عیسی یو مریم چا ویل الله عبدی عیسی بنده مریم خزرا چوي ویلي یو کې معنا د ذات تا بل کې معنا د علم دا بل کې معنا د روح دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تفصیلی رد کړي به بری خلکو یعقوبیه او نستوریه او ملکانیه انتو من شی تسلیسنا او قصوګه خیر لكم خیر لا تسلیس عقیده پرې دی توحید بارکه عقیده وساتای نو دوی ویل چې هر کله عیسی الہ نه دی نو دا الہ څوک دی عیسی د الله بچی نه دی جواب انما الله یقینا الله تعالی شری الہ واحد حقدار د بندګۍ اکی واجه دی سبحانه پاک دی الله لرا ان یکون له ولد شداغه د ناز ولې شي اول دلیل معنا سبحان هر قسم نقصان الله پاک دی بچی خدا چې شامای نقصان راځي دویم دلیل لو ما فی السماوات و ما فی الارض د الله په اختیار کې اصلي چې کوم بر دی او کوم لاندې وکفا بالله وکیل او پر د الله ذمہوار الله چرته بچی له ضرورت لري د ټول شینو ذمہوار څوک دی الله نو دوی ویل یاره مولا مونږ خو د حساب بندګۍ څخه کوو چې حساب موږ امر کړی دی عیسی خپکیږي به جواب یستن کې پکې معنا ده نفرت اې شرط بدین وړي مسیح ان یکون عبد لله چې شری بنده د الله ولل ملائکه او ملائکه کوم نږدې دي چا چې بدی مند کړه عبادت دي د الله رب بندګۍ نه نفرت وکي ويستكبروا ليو کړه نظر دي چې الله براچه مې کې داخله الی خپل ځان لري جميعا ټول دا تاسو خالص ابتلا نه پاغه عیسی را خبره نه کې جما بندګي وکي ورسات اوس بشارت زیره مقصد به ترغیبی توحید او عمل صالح لا فاما الذين فساق انسانان امنوا شیمان راوړو او عمل الصالحات او عمل کړي د قران او سنت برابر پوره بور کې دوی لا اجرونه دوی ويزيدهم موجد به کې دوی لا من فضل بعض فضل لدم بعض فضل بالله زید او شرط کې دا ایمان عمل صالح د ایمان نه مراد توحید عمل صالح نه مراد سنت و جانب مقابل لیرا واما الذين انسانان چې نفرت کړي واستكبروا لوی کړي دا فيعذبهم خمخ عذاب دوی لور کې الله تعالی عذابا الیمن درناک عذاب ولا یجدون من دبن کې له خپل ځان د پاره من دون الله سوا الله نه ولیا ولا نصيرا ندوسون کوم کې دې ته ویل شرط شفاعت قهري حاصل لاره کله چې الله د چا بارکه فیصله د عذاب وکړي هیڅ کې مې نشي بچ کولې دا خلک اصل لګيږي ورس آیات کې ترغیب دی قران لا حاصل بدای شي انسانانو قران تشریح کوي د عمل کې چرنا راشي د کفر او شرک او بدعت ته ترتمونه ختم شي یا ایها الذین یا ایها الناس یا انسانانو قد جاءکم یقینا رایات برهان دلیل من ربکم ساس ربنا من ربکم تعلق تر جاء پوری دیم قول چې من ربکم دا صفت د بار د برهان دی برهان یقیني دلیل د قران د سنت د نبی وانزلنا الیکم وبمنازل کو تاسو له نور مبینا غرنا کارا نور معنا ظاهر بنفسه او مشر لغیره د قران مثال الله د شیله کرانا دارنا کار سم داخله پوکي نو سر بو پړ شي لیکن مړ کیږي نه یو دویم رڼا پوج باندې خلک تورتم کې مزل کوي دنیا تورتم دی کنه دی قران د وجه موږ تاسو ګرځو دریم رڼا چې بل شاتیل غواړي اې دې تیل قران او سنت ته زړه رڼا ور کوي بل رڼا کې پیدا ده چې کله بل شي د لری نه معلومیږي چې دغه دیجه کې رڼا ده
قران هم بیانېږي د لوري نه خلق معلومات کی شر دی د قران درس دی وخت کې اوزان رسول الله مبین ښکارا ورسات کوس بشارت او د قران پیدا فاما الذين امنوا فسعى انسانان شيمان راو بالله فالله منګولې ولګولې به پای باندې پنځه پی ولد الله په دین نظر دې چې الله په داخل کې د انسانان په رحمت کې د خپل طرف نه او په فضل کې او روان به کې الیه په خپل طرف باندې صراط مستقیما غلارا آیات دلیل په دې جنت له داخله د الله پر رحم دا معنی امام شوکانی کړي فتح القدیر کې د الله د رحمت لپاره وش په اسباب دي اساسي او بنیادی سبب شری هغه بس قران لناستا صراط المستقیم معنا توحید ورسات په صورت دا الله به راوړي چې زنانو باندې سلمونه مکوي استفتونا کما را داخله تپوس کې استانا قل الله ورته الله تعالی تاسو فتوا درکې فل کلالته مبارک میراث کې دایو سړې د حلقه شمړ شو ماته ونه ویلي وجدارا نی اصول شو نی پروشه بس ختم دی الله ویدا ليس له ولد الله ویني شهید بچي پلاری نشګنو پلاری ولي ویلي دو جواب دي یو جواب دار چې قران کله یو جز ذکر کې اول باندې به اکتفا وکړ دا دویم بچی نشه پلاری نشتا میراث مر شو خوري پاتې اې دې میراث کې څومره مال دالي ولو اختنا الله يحال لا شدغه خوري اعینیه د قشان allati مور پلار کې شریک لري پلار کې هر چا خیا پیر چې مور کې سره شریکي ا مسله مخې ذکر شو فلها نصف ما ترکانه د خور د پاره نیمه دا غمال چې پر خودلې وس خور مړه دا میراثي وهو را میراث دی رسوا میراث دی خورنا ان لم يكن لها ولد کني دی خور د پاره بچي اوس به تور مثال فدانی دي یو خور نه ده په مال درې شي دو درې مې بدو والی درې جریب کې دو جریبا یو جریب سم کړه نور فإن كانت لو کشرت وی دوا فلهما نشته دي دوړو لپاره دو درې مې ما ترکا دا هغه مال نو چې کوم پر خود لري میراث اوس وکړونه دي وإن كانوا يقوا لو کشرت يرونه رجالن سړي او د قشان زنانا ولی ذکرین سړي لا دو برخه زنانا دي څه مطلب دوه خويندې په یو ورو حساب کې سوال دا چې کجره به ډیر مال وي یا کمزوري ده جواب دا چې په سړي باندې نورم ډیره خرچه ده اوس ترغیب یبینو بیان الله تعالی لكم تاسو د احکامات چې خطا نشي لالا تزلوا یا کراهیت ان تزلوا یا کوم صورت باندې تاسو عملو کنه الله بچ بشي ګمړی نه کړه والله بكل شيء عليم الله تعالی په ارش باندې پوهه سيدي لګي د صورت اول کې الله ویل قدیر آخر کې ویل علیم دغه اشاره ده نه چې د الله د صفاتونو د ټول صفاتونو مرجع ده دویم امام سویتی وی د صورت آخر کې الله آیات میراث راوړو ټول انسانانو له اشاره ده خبر لشه انسانانو منګو تاسو باندې کوم عمر تیر شي آخر مړ کېږي نو ولې د تیار نه کوي سبا الله مکه کامیاب وي خو ژوند انتخاب کوي صورت کې امتیازات دا و تفسیری مسله د میراث ذکر کړه نورم